درنگ ایستگاه گفتگو. درنگ. کدام کتابا را نمیخونین؟ ما یک کتابی که نخوندیم و نمیخوایم بخونم. بیشتر از 4 سال شد که با اولادو تا وګورم هغه ما د یاد و یو د ما د پاره ډیر سخت مجبور شما را قاضی یا قضاوت دختر پورزو کی لاتو ترلاسو برسل شریدوا آریانا نیوز FM. هموطنان عزیز، شما را خوش آمدید میگم به برنامه درنگ که به مناسبت عید یا ویژه عید در نظر گرفتیم. آقای عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی سابق یا اسبق کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان ژورنالیست آزاده با خود در برنامه داریم. شما را خوش آمدید میگم آقای ابراهیمی. سلام و درود به شما و تمام شنوندگان محترم رادیوی زیبای شما. و سلامت باشین. نخیر، ما در خدمت. امید است شما هم همکارای محترمتان همیشون خوب باشین. از گزند روزگار بعد و زندگی بعد و وضعیت‌های ناگواری که در سراسر افغانستان متاسفانه رخ میده در پناه و امان حق باشین. همچنان شما در کجا تولد شدین؟ تحصیلات ابتدایی و عالی را در کجا شروع و ختم کردین؟ بخیر سلامت باشید. تشکر از برنامه زیبای شما و از شما که به برنامه رو دعوت کردین. خواهش میکنیم. ما در کابل تولد شدیم. اصلی از کابل هستم. مکران زندگی میکنم. درست. سال 1367 تولد شدیم. از صف اول تا 12 لیسه امانی خواندیم مکتبه و بعد از او دانشگاه کابل دانشکده ژورنالیسم فارغ شدیم و یک ماستریم در بخش اداره عامه است. بسیار خوب. از پانتون دنیا. یک ماستریم هم در بخش آیا اینترنشنال ریلیشنشیپ از پانتون خاتم نبین. بسیار خوب. و مجرد هستین یا متأهل؟ ما شکر الحمدلله متأهل هستم. صاحب چند فرزند؟ ما شکر 4 اولاد دارم. شکر 2 دختر 2 پسر. نامایشان هم برای ما اگر ممکن باشه بگوین. بچه محمد جان اولاد کلانم است. 7.5 ساله هست. محمد جان سه مکتب است. بسیار عالی. کوثر جان دختره که من اولاد دومم 5 ساله هست. خدیجه جان کنونو جان میگمش 2.5 ساله هست. یک پسره که خود دارم که تقریبا 1.5 ماه هست. محمد جان. خدمشان نیک. نور چشمی ها همه به سلامت باشن و حال یک مقدار مهم و سوالات نور چشمی ها همه به سلامت باشن و حال یک مقدار مهم و سوالات کمی شخصی تر. اگر بخواین ازدواج دوم کنین از کی مشوره میگیرین؟ سوال مشکل است. فعلا در زمینش مساعد نیست در افغانستان و تو یک وضعیت هست. همین فکر ذهن با خود و خانواده آدم باشه خوبتر است. گاه شنیدیم میگن که تصمیم دارین از این خاطرم جای رفتین. والا در مجبور میشه که تحتی پس دوستا و رفیقا باشه که پس دوستا و رفیقا حتما شوخی های خدا بیشتر بکنن شاید اما دقت نداره. شکر که حقیقت نداره. بخیر باشید. وقت نامزد بودین بیشتر چی چیزا را به ایدی می بردین؟ والا یاسر در مجموع ما تقریبا 2.5 ماه نامزد بودم. بسیار کوتاه. یک ماه در یک عید رمضان آمد. او را خانواده چیزی که رسوم بود انانات است و موارد تهیه کرده بود. ما از طرف خود یک تلفن خیلی به دلم رفتم خریدم با یک رنگ خیلی خوب که بر خانم‌های باشه. در پالیزی که تحایف بود باز من از طرف خود یک تلفن روان کردم. دیگه قدر وقت نامزادم نبودیم و عروسی یک رقم زود شد که من خودم هم نمیفهمید. چند ساعت استراحت میکنین؟ والا من خیلی نرمال بین 6 تا 7 ساعت استراحت میکنم. نهایتش به بسیار نفرت یکان روز 8 ساعت خواب بکنم اما در کل نمی 6.5 ساعت 7 ساعت خواب خیلی نرمال دارم شکل الحمدلله. کدام جایا را برای گشتک انتخاب کردین که قرار است برین؟ تصمیم دارین؟
والا تصمیم خو به خانواده و یا هست که بریم دید بازدید بکنیم، اما وضعیت امنیتی خوب نیست، یک چالش هست دیگه. وضعیت کرونایی است، یک چالش هست. در پلی از این متاسفانه یک ذره همی دید بازدید و مهر و محبتی که در گذشته ها بوده متاسفانه تا حد کاهش یافته و رنگ روی اصلی که در گذشته ها عید و میداشت متاسفانه کاهش بده و از امو مزه و شوق ذوق خود عید کاهش پیدا بکنه. آخرین سوال از سوالای شخصی، کدام کتابا را نمیخوانین؟ والا میگن که هر کتاب به یک بار خواندن می ارزش داره یا می ارزه. من یک کتابی که نخواندیم و نمیخوایم بخوانم تعبیر مرگ است. تعبیر مرگ. درست. چرا نکتایی را به گردن می اندازن؟ خب نکتایی اولی که امو رسمیات یار نشان میده یک فرهنگ یا عنعنه رسمیات هست. یک عرف هست. بله. کل در حالی ازی امو جذابیت و زیبایی خود داره و دیگه نامش نکتایی هست. از خاطر چرا مردم از جن میترسن ولی از خدا ترس کمتر است؟ سوال جالب است. جن در کل ضررش به انسان ها زیاد میرسه و به معنا نیست که میگه از خدا نمیترسه انسان. در حقیقت امی که ما شما یک کار ناروایی نمیکنیم یا مثلا یک جای دوستی نمیکنیم یا یک جای کار زشت انجام نمیدیم، حضور قلبی یا ترس قلبی هست. به خود از این بیانگر از این است که ما از خدا حکمتایش در مجموع مد نظر میگیریم. درست. آخرین باره که لباسهایتان خودتان شستین چی وقت بود؟ والا آخرین بار که لباسه ما شستیم یک هفته قبل بود که در سفر بیرونی بودم در کشور ترکیه استانبول. اموجا شستانم به شکلی بود که جالب لباسایم ترک شده بود. در ماشین انداختم، مایه وانپودر انداختم، اما یک ساعت یا 120 دقیقه را که مکو کردم. بعد از او 70% خشک میکنم. بله دیگه من تا حاصله موزیش نبود بدون تو پوشیده باشم. جالب. سوالای چالشی فرا رسید و آخرین بخش که اینجا هم میخوایم کوتاه یا به انتخابایی که وجود داره یکی که انتخاب کنین بین اسلام آباد و تهران. اگر یکی از اینا رو بخواین که در نقشه نباشه کدامش خواهد بود؟ یک مقوله استاد تاریخ ما بود در دانشگاه، خیر محمد زمانی، او میگفت که هر چقدر همسایه‌های ما در بدبختی، در فلاکت، در تباهی باشه اونم به منفعت ماست و ما آرام میشیم. اردوش نباشه و اردوش در فلاکت بدبختی باشه خوش میشیم چون در حال خود میشه و دست از نابودی افغانستان برمی‌بردارن. از میان رهبران سیاسی جهان و افغانستان کدامش خوشتان نمیه؟ 4 نام براتون میگم: اشرف غنی، جو بایدن، حامد کرزی و نریندرا مودی. هر 4 از این قابل انتخاب نیست. کدام نهاد زیاد دروغ میگه به نظرتان؟ 2 نهاد، کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون مستقل انتخابات. هردیش. شما گاه دروغ گفتین وقت سخنگویی بدین. شاید دید حساب نباشه. آقای ابراهیمی، از بین 2 رفیقتان که نامایشان براتان میگم کدامش خوشتیپ است؟ امین بابک، خوشحال آصفی. والا رفیقای ما کلش خوشتیپ است شکر. یکیش که خوشتیپ تر است؟ مؤدب هستن، خیلی مردم با رسیده هستن، خیلی جوانای با استعداد هستن، دوست هستن. ولی یکش انتخاب کنین کدامش؟ هردیش دیویای خود داره اما بباشین خوشتیپ کی است؟ هردیش به شما نمیرسه. خب خیر، لیازتان میکنیم به خاطر که روز عید است. یک معما براتون میگم در این قسمت برنامه، شما هم زود بدون تفصیلات اگر پاسخش میدونستین انشالله که پاسخ میگین. یک کم توجه کار داره. در یک اتاق 10 نفر شیشتن گرد اتاق تکیه زدن دوستاز. شما چطور میتونین که در اتاق 3 بره قرار بتین که همه افراد به جز 1 نفر او را بتانه ببینه؟ 9 نفر ببینه ولی 1 نفر نبینه. والا 9 نفر ببینه 1 نفر نبینه. والا اینو با زدش خود میگه آدم اونجا. خب من فکر میکنم این شخص بزرگواره که خدمت میکنه میره در فرق خود بانه خودش ببینه.
چقدر خوب میشه. جوابتان دقیق از آفرین. ما چه سوالتون جایزه داشت نه؟ جایزه شمی است که در روز عید باز برنامه را بشنوین. تقدیمتان برنامه، تقدیم دوستایتان البته که اونا بشنون. چند سوال دیگه که باز برنامه را بخیر به پایان برسانیم. اگر با یکی از این دو چهره روبرو شوین، آقای غنی و آقای کرزی، سخت‌ترین گپی که برشان میگین کدام جمله خواهد بود؟ همین هستن که شما شاه شجاع ثانی هستین، دستان عزیز، و شما امید مردم افغانستان به تاراج بردین. تشکر. و ما از شما توقع خیلی زیاد داشتیم. بسیار تشکر. اگر قرار باشه هنرمند شوین یا هنرمند می بودین و یکی از این 4 نفر برای دوگانه خوانی انتخاب میکردین، کدامش انتخاب میکردین؟ 1. آریانا سعید، 2. خانم نغمه، 3. غزل سادات و 4. مژده جمالزاده. و اول خب ما هنرمند شدن نمیتونم آره. دوم فکر کنین که شدین. در 4 خانمی که یاد کردیم تصفانه به جای ترویج فرهنگ هنر بلکه خلاف هنر حرکت است. غزل سادات شاید یک حد غزل سادات در شخصیت خودت یک حد حفظ کرده و من نسبت به 3 نفر دیگه و خانم غزل سادات اگر هنرمند می بودم شاید حاضر می بودم که می خواندم، اما دیگه با این 3 گزینه دیگه متاسفانه نه. کوتاه از اینا هم یکش انتخاب کنین. در بین 2 رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که در 2 دوره بودن، کدام یکی مدیر ضعیف بود؟ یوسف نورستانی، هوا علم نورستانی. والا شاید یوسف نورستانی قوی بوده باشه. اگر مدیرای ضعیف بودن در کل. اگر دوست نزدیکتان، یکی از دوستای نزدیکتان زندانی بسازین، کی خواد بود؟ دوست خود که زندانی نمیشه عزیز برادر. در کدام یکی از این 2 مورد مهارت دارین؟ در دروغگویی یا تقلب؟ دردش علاقمندی هم ندارم، مهارت هم ندارم، اما مهارتم به خاطر مناسب ملی بعض مواقع شاید توجیه بعض موارد بوده باشه که دو از دروغ مصلحتی استفاده کردین. بله؟ دقیق. صحیح شد. بسیار تشکر از شما آقای عبدالعزیز ابراهیمی، ژورنالیست آزاد و همچنان سخنگوی اسبق کمیسیون مستقل انتخابات که در برنامه درنگ با ما بودین و سوالاتی که کردیم اونا را پاسخ گفتین تا کم شنوندگان عزیز شاد شوند و در رابطه با شما هم معلومات حاصل کنند. قربانتون بخیر سلامت باشین. به همه دوستا عید خوش، ایام خوش آرزو میکنم به شما و همکارایتان. تشکر از برنامه زیبای شما و شما. زنده باشین. شما هم عید خوش داشته باشین. عید شما. درنگ ایستگاه گفتگو. خوش آمدین. در این بخش آقای جاوید استاد پوهنتونه با خود دارم. شما را خوش آمدید میگم آقای جاوید. بسیار تشکر از اینکه به من فرصت مساعد ساختیم. بسیار خوشحال هستم که در این برنامه با شما هستم. ما همچنان و میخوایم یادآوری کنم برای دوستا یا مهمانان دیگه هم گفتیم که برنامه 3 بخش یا 3 نوع سوال داره. سوالات شخصی، سوالات جالب و سوالهای چالشی. بسیار خوبه که 4 جوابه مگه میدونین چه خوب میشه. تا حد 2 جوابه داریم، باز دیگه از اونجا خودتان انتخاب کنین. بسیار خوبه. اگر موافق باشین پس در مورد خود یک کم بر ما بگوین. بسیار خوب. نام من جاوید است، تخلص من جاوید است. من استادم که شما گفتین پانتون یا دانشگاه هستم. با مدت است که در خدمت دوستا هستیم. افغانستان کلی زیباست. من تذکریم از ولایت بلخ است و تقریبا 12 سال میشه که در کابل هستم. مکتب در ولایت بلخ خواندیم در شهر مزار شریف و بعد از اون سال 2011 به کابل آمدیم و به اینجا حقوق و علوم سیاسی را خواندیم و برای یک مدت حتما مسلک شما هم بودیم به عنوان البته خود معمولا نیمچه خبرنگار میگرفتم در وقت در این شمی بود که هیچ وقت روی صفحه آمده نتونستم
و تلاش زیاد کردیم. در صورت باز شرایط چنان شد که ما بریم به حوزه اکادمیک و فعلا هم به خدمت شما هستیم. جای افتخار است بر ما که شما رو با خود داریم. از صفحه یاد کردین، حالا خوشبختانه به صفحات هستیم. نمیفهم که خوشبختانه بگویم یا بدبختانه. البته جای خوشبختی میشن اولی چیزی دیگه بود که خب بالاخره باز شرایط به شکل دیگه شد که امروز هم از طریق رسانه خدمت دوستا هستیم. در قسمت نام و تخلصتان اول میخوایم یک شوخی داشته باشیم، یک سوالی که توام با شوخی باشه. وقتی در رابطه با آقای عبدالله صحبت میشه، از سر شوخی بعضی ها او را دبل عبدالله میگه. در بین دوستای شما یا رفیقان شما کسی بوده که از این اصطلاح یا از این ترکیب استفاده کنه در قبال نام و تخلصتان؟ شما نکته جالب اشاره کردین. حالا اگر ما بگم که تخلص ما پیش از دکتر عبدالله مانده بودم، باز اینجا خواهد گفتیم که سال ما شاید از دکتر زیادتر باشه. ما دوستان ما چرا اولی که بسیار وقتا دوستا که من نام ما میگم بعد از میگه تخلص شما چیست، یک درنگ کوتاه عنوان برنامه شما نامش هم درنگ است. بله. جالب است، یک درنگ کوتاه میکنم و میبینه وقت تخلص من میگن چیست ببخشین؟ جاوید گفتم بله میرسم. بلند مایه تعجب دوستان معمولا میشه که میشنم، اما دوستان ما دبل جاوید میگن. دبل چی که مربع و مکعب بسیار وقت میگن و برشان جالب میباشه. چرا این انتخاب کردیم؟ البته یک ترجیح شخصی بوده. اون وقت یعنی تصور ما الگو گرفتن از دکتر صاحب مورد احترام موسیقی شخصیت‌های سیاسی مملکت است. اینا وقت نبوده، یک ترجیح کاملا شخصی بوده که تخلص گذاشتیم. خب بحث تخلص از حقوقی خب هر کس حق داره که بله. تخلص بگذاره. یقینا خانوادگی از ما صدیقی تخلص خانوادگی است که باز بعدا بنابر ترجیح شخصی خود من خب من گفتم بیاینی که آسان باشه، بله. کسی زیاد زحمت نشه و کوتاه جاوید بگیرن. بنان بله بسیار وقتا دوستا میگن مربع مکعب. ای برشان جالب است. برای من هم جالب بود، پس بیجا نبود که سوال مطرح کنم. میایم در رابطه با سوالات کم شخصی تر. چندمین فرزند والدین هستین آقای جاوید؟ خب شخصی تر میگین، مرا استا و خطا میکنید که آخر پرسان نکنید که میخواین ازدواج دیگه هم بکنید یا نه. اگر قرار باشه که مثلا سکرت بین ما بانه خب بسیار خوب، ما باز اطلاعات ما دلجمع برای شما میتونم، اگر نه باز ما محتاطانه پیش میریم. طبیعی است که یکی از سوالا ای هست. تو فهمیدین؟ از من فرزند دوم پدر و مادرم هستم در خانواده. درست. 3 برادر هستیم، یکی از ما بزرگتر است، یکی هم کوچکتر است و من در وسط 2 همشیره هم دارم که اونا از من کل خودتر هستن. صحیح. لباسایتان خودتان میشوین یا کسی دیگه؟ ولی یک وقتی که من مجرد بودم، دانشجو بودم در کابل، خودم هم میشستم و فعلا یک که خوی و بوی افغانی ما زیادتر شده. باز ایده میمانم به خانه. درست. کالا را هم زیاد تبدیل نمیکنم، شاید دلیلش تنبلی باشه. فعلا حال بازم فعلا به عهده خودم هست. خب فامیل نیستن در مسافرت، باز من خودم کالا رو بشویم. درست. فعلا کالا من میشه. از بوی کدام غذا خوشتان نمیاد؟ از غذا یک وقت بسیار بامیه مرا خوشم نمی آمد و معمولا بامیه که خانه میپختن، باز بر من میگفتم برای من کمی چپس جداگانه پخته کنم. اما جالب است که چند سال اخیر ما دوباره علاقه‌مند بامیه شدیم. بازگشت به بامیه میگیم. البته حالا بدون ماست نمیتونم خورده یا طبیعتم نمیبرداره، بدون ماست خورده نمیتونم. یک از اون غذاها بامیه بوده. دوم کچالو قورمه است که کچالو قورمه را من زیاد دوست ندارم، اما با ماست و چکه و چیزا باشه باز من میتونم بخورم. چیزی که من بسیار دوست دارم و شما سخن از غذا کردین. بله. من غذا بسیار کلگیش دوست دارم به استثنای دو مورد. قابلی پلاو یکی از غذاهای دلخواه من است. هر اول آخر جایی که قابلی پلاو باشه دیگه چیزا رو صبر است. خب پیشتر و سوالی که گفتین که اگر مطرح میشه من محتاطانه پیش برم، میشه او را حذف کنیم؟ پول دوست هستین یا چوکی دوست؟ این سوال پاسخ بگوین. و هر دوش بسیار با هم دیگه مرتبط هستن.
شما چوکی رو دوست می داشته باشین به خاطر پولش و پول دوست دارین به خاطر اینکه برسین به طرف چوکی. بنابراین هر دوشان یک رابطه بسیار نزدیک و مستقیم با هم دیگه دارن. اما این که شما برای پول و برای چوکی با کدام دید نگاه میکنید بسیار به نظر مهم است. اگر شما میخواین که پولدار شوین و هدف شما این باشه که از این طریق بتانین رنج و درد انسان‌های و کسایی که در اطرافتان هستن کم کنین، من فکر میکنم که با پولدار شدن شما میتونین که به چوکی هم برسین و به مردم هم دیگر هم رسیدگی کنین. بنابراین من فکر میکنم که در زندگی امروزی هر دوش اهمیت دارن، اما کسی مرغ و تخم مرغ هم میشه. بنابراین اگر شما پول داشته باشین میشه که با دیگرها کمک بیشتر کنین. به نظر من طبیعی. بسیار پاسخ زیبا و معقول. چند جور دریشی و نکتایی دارین آقای جاوید؟ دریشی ما 4 یا 5 دست دریشی دارم. اما یک آدم نکتایی دوست نیستم، نمیفهم نزدیم هم تا بال تقریبا چندین سال میشه استفاده نکردیم. نکتایی یک 3-4 جوره که دوستا داده بودن پیش من توفه بود. از اونا را هیچ وقت یک بار یادم میاد که اورم در دوران محصلی یا دانشجویی بود. برای تقریبا 1-2 ساعت من نکتایی زدیم دیگه نزدیم. بنابراین نکتایی فعلا به خانه اصلا ندارم. اما یک 3-4 دست یا 3 دست مطابق می فصل دریشی دارم. درست. و معمولا یکی از مسائلی که خب شما در محیط های اکادمیک مراجعه میکنید، معمولا میبینید یا در برنامه اینا معمولا مهمان ها و در محل های اکادمیک و رسمیات موعد میکنن دریشی و نکتایی که باز من قسمت نکتاییشه ندارم. جالب است که یک روزا همکارای ما یک جای پرسان کرد گفت چرا نکتایی نمیزنی؟ کدام دلیل خاص داره؟ من گفتم نه، کدام دلیل ایدئولوژیک نداره که بگم به خاطر این دلیل من نکتایی نمیزنم. ما عادت نکردیم و نزدیم. بنابراین مثل مواخندای ایران من هم نکتایی زیاد نمیزنم. بسیار جالب. تشکر از شما که صادقانه پاسخ میگین. بخش سوالات جالب فرا رسید آقای جاوید. بسیار خوب. اولین سوال میگه که چرا زاغ‌ها یا زاغ نمیتونه آواز بخونه؟ به خاطر که انتره و آسایی بلد نیستن دیگه. عالی. چرا سنگ پشت میگن؟ به خاطر از اینکه سنگ در پشتش هست، به او خاطر شاید سنگ پشت بگن. اگر سنگ در آغوشش می بود؟ اگر سنگ در بغل میگفتن اصلا واسه اول سنگ در پشت میگن. آفتاب چرا با 2 انگشت پنهان نمیشه؟ آفتاب چرا با 4 انگشت میشه پنهان میشه؟ یک بود دیگه هم داره که میگفتیم کسایی که حقایق میخواه پنهان کنه پنهان کرده نمیتونن دیگه. نمیتونه. ما گفتم که اگر شما با 4 انگشت بگیرین بتونین پنهان کنین، اگر بخواین که حقایق زیاد تلاش کنین پنهان میشه بسیار وقت. یک راز دیگه هم داره که با 1 انگشت هم میشه پنهان شود. با 1 انگشت اگه 1 چشم بسته کنیم با 1 چشم و 1 انگشت پنهان میشه. ما تجربه کردیم. از شیر میترسین یا مادر کیکا؟ ما اولا مادر کیکا را نمیفهم. ما در بلخ مادر کیکا برای مادر کیکا نمیگفتیم، یک چیز دیگر را به نام کیک میگفتیم. اما اینجا مادر کیکا فکر میکنم کرده همزمان بر کار میبرم که نمیفهم که مادر کیکا منظور از این پشه است، منظور از این مگس است، منظور از یک چیز دیگر ما در مردم شمال برش بینگک میگن او است. من این دقیق متوجه نشدم. خب اصطلاحاتی که گفتین تقریبا با همه بلد هستم خوشبختانه. بینگک زنبور زرد میگفتن نه؟ بله. مادر کیکا هم یک زیر فرش‌ها در بعض خانه‌ها میگرده، بسیار کلان است، رنگ قهوه‌ای داره. میشه را بگیریم که کمکی کلانتر است. از میشیر بترسیم خوبه به نظرت. حال کرده صاحب برای خبر شو و همیشه خود شیر میگه اگه او را ببینیم شاید او هم میگن که دل به دل را داره. همین لحظه همون مسئله به ذهن ما آمد. چون کرده صاحب همیشه میگه ما افغانا شیر هستیم. بله دیگه اون از شیری ما نمیفهمیم که چی ما مانده یا نه. خب هر کوره همیشه را بگیریم که کلانتر از کرده صاحب همیشه میگه که ما شیر هستیم. از حتما مردم ها میترسن. بسیار خوب. عید برای شما چی مفهوم داره؟ عید فرصت برای خوشحالی و با هم بودن. چند سال میشه دست خود خینه نکردین؟ 7 سال بعد. 7 سال. 7 سال. وقتی که عروسی میکردم یک
فینی بسیار کوچک به کف دست من مانده بوده. خب بیاین که حالا من بویش خوش من نمیه، بویش خوش یک بوی خاص داره، نمیفهم مرا خوشم نمیه. 7 سال میشه. پس گپ ازدواج به دهن ما دادین، حالا از گپ پیدا میشم. ما میخوایم که همو گپ بیشتر خدا بگیرم. ازدواج دوم چی وقت است بخیر که باز خی نکنین؟ شما مرا میخواین که رسما در برابر یک انقلاب قرار بدید و این انقلاب پیامدش هم خونین خواهد بود. بر فعلا چون حالی دیگه هم در جریان میشه، شما گفتین که این مسئله دیگه دراز نمیمونه، پس یک داش کافی است. خب بسیار خوب. چرا زنا و دخترها در بین مذاقشان از کلام الا چی بلاستی خاک دسرت استفاده میکنن؟ خب چون مثل ما مردا واره دوای بسیار خطرناک دیگر یاد ندارم، پس به خاطر باشه. درست اکتفا میکنیم به می، ولی قدر خاک از کجا شوه؟ این گپ هم درسته، خاک از کجا شوه که بندازن. به خاطر خیلی پیشنهاد میکنیم در برنامه شما که این ادبیات رو که به کار میبرن امیر اصلاح کنن. گاه برف بام خود از سر بام دیگران انداختین؟ نه تابال ننداختین. البته این بخش سوالای چالشی و آخرین بخش است. خب بسیار خوب. دوست دارین وزیر امور زنان باشین یا مردان؟ دو جواب است دیگه. مردا اگه واقعیت بگیریم، خب وزیر امور زنان بودن به نظرم چندین فایده خواهد داشت. کدام فایده؟ یکی که برای مردای مجرد شما میتونین که خدمت کنین. یکی از وظایف عالی جالب است، یک ویدیویی رو چند سال پیش بیرون شده بودن که میگن یکی از وظایفشان هم البته همین است که شما اگر در صورتی که مجرد میباشین باز مراجعه میکنین به وزارت و اونا شما را باز همکاری میکنن به خانه‌هایی که من به نام خانه‌های هم نایات میشه، برای اونجا باز شما میرین میتونین که مطابق هم پروسیجر در محاکم باز ازدواج هم کنین. و وزیر مردا به خاطر اینکه باید نشیم که خب مردا اکثریت قدرت در طول تاریخ خودشان داشتن و بیاین یک ظلم دیگر هم بکنیم، ما بریم وزیر زنا شویم که وزارت زنا رو از پیشان بگیریم. چطوره؟ بیچاره وا به حالشان. سوال دیگه، بی‌معناترین جمله که از رؤسای جمهور کشور شنیدین مربوط به کدام یکی میشه؟ اشرف غنی، حامد کرزی؟ از کرزی به یاد من نیست، اما از دکتر اشرف غنی به یاد ما هست که گفته بودن افغانستان به چهارراه منطقه تبدیل میکنیم و برق ما را صادر میکنیم به ازبکستان و تاجیکستان. دیگه بدبختانه خوشبختانه فعلا ما در کابل 8 ساعت هم برق نداریم. نمیفهم که منظور از نه البته از این که افغانستان با چهارراه منطقه تبدیل میکنه چی بود، اما در هر صورت همی مشکل میکنم که از جملات بسیار عجیبی بود. اگر ممکن می بود یکی از هنرمندان باشین کی می بودین؟ احمد ظاهر، خانم هنگامه؟ یکی از هنرمندا اگر می بودم احمد ظاهر یا هنگامه. یک انتخاب بسیار سخت مال ماندن علاقمندای هر دو طرف اگر بشنون که من خودم می بودم دیگه. بله بجای نام می بودم. علاقمندتان می بودن آبی؟ خودم می بودم. گمش کنیم بیاین که انتخاب نکنیم از دو نفر یکی را. خودتان می بودین؟ خودم می بودم. ما تلاش میکردم که یک هنرمند خوب می بودم. به خاطر که در بخشای دیگه خیلی موفقانه پیش رفتین، امرایتان مراعات میکنیم مثل بعضی استادا، نمره براتان میتیم. تشکر، شما لطف میکنین. قبولش کردم که خودتان باشین. من خوش شدم گفتم حتما میگیم چون بسیار موفقانه پیش رفتیم. در آخر برنامه هم است بر شما یک جایزه بسیار خوب در نظر گرفتیم. جایزه طبعا براتان در نظر میگیریم، با زمین برنامه را به دوستایتان تقدیم میکنیم. خب گنال نامه‌شان هم اینجا میایه بخیر. خب یک دو دوستان ما هم میشناسم. اگر نزدیک یک دریا یا بحر باشین، بله، و از شما خواسته شود یکی از رفیقانتان را به دریا بندازین، ورنه خودتان هم میاندازیم، از بین عارف فانی و آقای درویش کدام یکی را انتخاب میکنین؟ اگر قصوری سرشان دارین اینجا دیگه وقتش است. مرا شما باز در موقعیت خراب میمونین. اینجا دیگه باید انتخاب کنین. برای من اردوش برای من دوستای بسیار خوب هستن و نمیخوایم که هیچ یک از اینا را به دریا بندازیم. این واقعیت مسئله است، اما اگر شوخی بکنیم من فکر میکنم که معارف فانی بسیار امیسر سن سال ما جنجال داره میشه.
در جای سر سن ما صحبت میکنن، امیر بندازیم به نظر خوبتر که از دست ازی کمی خلاص شویم و در پهلویش اگر درویش را بندازیم بازوی یک کمک سنگین وزن است با او بیچاره خود کشیدن هم میتونه. پس همین عارف فانی به نظرم خوب است. ما از قرائن میفهمیدم که سر عارف فانی به اصطلاح هم خوب گفتی هستین. چون دوست خوبم است، ما پیشتر دوستم که بله طبیعی برای عزیز هستند در موقعیت قرار نمیگیریم. اما یک سوال فرضی است، از باب شوخی میگم که عارف فانی خوبتر است به نظرم. چابک است، جوان است. تشویقش میکنین. جوان است تشویقش میکنین. یا جوان است تشویقش میکنین. ولی اما ایدتش باز بعداً سخت نشه آقا. مرا کسی یادم کرد فکر میکنم فانی صاحب است یا درویش صاحب حتما گفته که ما کدی کار یاد نکرده باشه. خوشو که هنوز تولد نشده. این باز دل به دل را داره. و 2 یا 3 سوال آخر از فکر میکنم. فرض کنین لبسیرین و گوشواره بر مردا اجباری شود. انتخاب شما بر مردا، حالا نمیگیم برای خود، بر مردا کدام یکیش خواد بود؟ ولی لزوم به اجبار بودن ندارم. یا حالا ما میبینیم که خب با عنوان یک حس زیبایی شناسی مردا هم دارن که حال استفاده میکنن، هم از گوشواره استفاده میکنن و هم از لپستیک های مخصوص دارن استفاده میکنن. و من فکر میکنم حالی ذوق و سلیقه است که تغییر میخوره. شرایط زمان است که مد و فیشن یک چیز است، در یک برهه زمانی مد و فیشن تغییر میخوره. بنابراین من فکر میکنم که اگر قرار باشه که الزامی اگر ما بکنیم در اون موضوع اگر باشیم دیگه در مد و فیشن من فکر میکنم که ضرورت به الزام باشه که طرف مجبور بسازیم. میگذاریم به انتخاب جامعه که چی نوع شب اینا برای خودشان مطلوب میدانن. و البته اگر این گفتگوی ما را ملا هیبت الله اگر بشنوه باز وضعیت ما داینده خراب کنیم. سخترین آرایش گوشواره برای تجویز میکنیم برای مردا خلاص دیگه. با گوش ملا صاحب هیبت الله شما مجبور به اگر بگم که گوشواره بندازیم باز مجبور کنه به گوشان گوشواره بندازن. اگر لپستیک بگیم مجبور ملا صاحب عبدالغنی برادر لبسیرین بزنن که بازی بسیار وحشتناک میشه. واقعا موقعیت سخت خواهد بود. پس 2 سوال اخیر. سخت‌ترین جمله را که برای دوستتان میگین از سر شوخی یا گفتین کدام بوده؟ بسیار به معرفت هستید. البته مخاطب ما شما نیستین. ما قصدن این سوالا را قسم ساختیم که اگر هدف ما هم باشم برای شنونده جالب باشه، چون قسمی که شما هم توضیح دادین صرف به خاطر ازی که چند لحظه دوستا شاد باشن و طبعا در رابطه با شما کم معلومات هم حاصل کردن دیگه مشکل نیست. خیلی جالب هم میایی. با مخاطر صادقانه و قسمت چم با شوخی ما بر شما پاسخ دادم. بله یقینا. و پیامتان برای بیخبرا و عاشقان تغافل چیست؟ برای بیخبرا میگم با خبر باشن، برای عاشقا هم میگم که عاشق‌تر باشن. امی به گفتاری برشان است. بسیار تشکر از شما جناب استاد جاوید که دعوت برنامه را پذیرفتین و آنلاین ایدی کردین. ما مجددا از شما هم تشکر میکنم، از شنوندهایی که گفتگوی ما را شنیدن از اونها هم تشکر میکنم. امیدوار هستم که حرف و صحبت ما بر ازا سنگین تمام نشده باشه. نمیشه. بسیار جالب بود. اگر نادرست باشه امیدوار هستم که معذرت ما را بپذیرید. از شما هم بسیار تشکر. برنامه بسیار خوب بود. خوش گذشت. خوش باشین. خدا نگهدارتان. درنگ استگاه گفتگو. درنو هیوادوالو اختر مبارک شه. یو ځل بیا د درنګ خپرونې دوام دی او بل قدرمن میلمه را سره دی ښاغلی حکمت الله شهباز چې تاسو یې پیژنئ، د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد. شهباز صاحب ښه راغلاست درته وایم. مننه کور ودان. که موافق وای پوښتنې به پیل کو، حتما درانه هیوادوال به هم منتظر دی، په تمه دی چې پوښتنو ته به څنګه ځوابونه وړاندې کیږي. سترګو زه په خدمت یم تر هر څه د مخه د مبارک لوی اختر، د قربانۍ اختر، د ایثار او فداکارۍ اختر د افغانستان ټول معزز او قدرمن ولس مبارک یم. الله دې بختور کړي، پروردګار د دې وطن او د خلکو باندې رحم وکړي. آمین. تر څو د سولې او د خوشحالۍ اختر شي.
خوشاله اوسئ. اختر د تاسو ته هم مبارک وي، ان شاء الله چې ښه اختر ولرئ. لومړی غواړم راته ووایئ د خپل ځان په اړه کلک معلومات راکړئ. زما نوم حکمت الله دی، تخلص شعباس کوم او تولد مې یا د زیږیدلو ځای مې کابل دی. مکتب مې پیل له کابل کړی او په لومړیو کې ابتدایي او متوسطه مې په وردګو د عربانو په عالي لیسه کې لوستې. صحیح. او کابل کې د حبیبیې له مکتب څخه فارغ شوی یم. هغې نه راوروسته د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې مې خپل لیسانس وکړی. صحیح. تکمیله کړې او بیا مې هم د اداره او پالیسي عامه په څانګه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې. ډېر ښه. او د مجرده او متأهلۍ په اړه مو نه ویل، واده مو حتما کړی دی؟ خوشبختانه چې زه واده لرم او 3 بچیان مې د واده محصول دي. 2 لورګانې لرم، ملاله نومیږي او 4م صنف د مکتب کې ده. 2یمه لور مې بي جلوه نومیږي چې هغه هم په لومړي صنف کې ده او یو زوی لرم چې احمد سلیس جان نومیږي، هغه هم د ښوونځي په لومړي صنف کې ده. ډېر ښه. خدای دې دوی لري، عمرونه یې اوږده او تل دې صحتمند او روغ اوسي. 2یم واده کله کوئ؟ توبه دا خو ډېره سخته خبره ده وروره. تاسو سم صحیح ده، څه دغه تن زه مواجه کړم. خیر دی، راته ووایئ چاته نه وایو. تصمیم خو مو نیولی و، مخکې مو راته ویلي و. نه وروره، زه اصلا په یو بل فکر او ایډیالوژي انسان یم. هغه څنګه؟ ما ته دغه متقابل احترام او د ژوند اصول او اساسي ارزښتونه ډېر د درناوي وړ دي. ټول عمر په ټوله معنا به هغې ته زه وفادار پاتې کېږم. زما مېرمن زما د خاله لور کېږي. ښه، ډېر ښه. او هغه خاله مې هم ما ته حیثیت د مور لري. چې خوا کې شي بیا نو بیخي نوره له نور. بېشکه همداسې ده. نو دې ارزښتونو ته زه ډېر په درنه سترګه ګورم او زه مې د مېرمنې نه په ټوله معنا باندې راضي یم. هغه د ما سره په ژوند کې په هسکو ټیټو کړاوونو، په مشکلاتو، په سختیو، په خوشحالیو، په هر څه کې په کافي اندازه ونډه اخیستې. نو کوچنی وم چې نامزد شوی یم. ښه. زه تقریبا 14 کلن وم چې کله نامزد شو او بیا فکر کوم چې 12 کلن وم چې ما واده وکړ. صحیح. نو د هغې نه را په دې خوا چې تقریبا 15-14 کاله تېر شوي، یعنې دغه ګډ 15 کلن مسیر کې مونږ تر نننۍ ورځې پورې ډېر خوشحاله ژوند تېر کړی. خدای دې تاسو همداسې خوشحاله لري. ډېر راضي یم په دې باندې چې ما ته یو ډېره باعزته او درنه کورنۍ راکړې. زه د ما پلار، د ما وروڼه، د ما خویندې، د ما قهرمانه مور او پلار مې په ژوند کې هغه ارزښتونه دي چې په ټوله دنیا فکر وکړم جدا یې نشم پیدا کولی. همداشان وروران مې، خویندې مې، وروران مې د ما ملګري دي او زه د هغوی سره د انډیوالۍ روابط لرم او په ټوله معنا موږ یو بل ته اوږه ورکوي. ډېر ښه. شهباز صاحب څو کاله کېږي چې د کار خاوند یې؟ تقریبا 15 کاله کې چې زه کار کوم. ډېر ښه. اولین کار مې ملي دفاع وزارت اړوند بخشونو کې مې ملکي بخشونو کې کار کړی او وروسته تقریبا 2 کاله هلته وم. د هغو ځای نه بیا زه د نړیوال سازمان اولمپیک ادارې ته ورغلم. 10 کلونه مې هغلته دنده ترسره کړې او وروسته تر هغې مختلفو بخشونو کې په ادارې امور کې، همداشان مالیې وزارت کې، هغه په مختلف څانګو کې مې کارونه ترسره کړي. ډېر ښه. مخکې مو د ماشومانو یادونه چې وکړه، یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده ځکه د اختر شپې ورځې دي. ستاسو په ماشومانو کې کوم یو ډېر له اختري سره علاقه لري؟ که رښتیا درته ووایم ماشومان ټول له اختر سره علاقه‌مندي ډېره لري. طبیعي ده. موږ هم چې کله ماشوم وو ډېره مو علاقه دا درلوده چې له مشرانو نه خپله اختري واخلو. زموږ په کور کې چې کوم ماشومان دي، زما ورېرونه دي، زما خوریونه دي او زما خپل ماشومان دي. په مجموع کې دوی ټول علاقه‌مند دي له مشرانو نه. هماغه د دسترخوان په سر باندې چې د سهار چای د اختر په لومړۍ ورځ باندې لا دسترخوان ټول شوی نه وي
صحیح. او دوی خپل فعالیت شروع کوي او همداسې زما د محترم پلار نه اختري اخلي، زما د وروران نه اخلي، زما د مور نه اخلي، زما نه اخلي، په مجموع کې له ټولو نه دوی علاقه ډېره لري چې خپل اختري واخلي. کله چې اختري یا عیدي ورکوئ څه احساس کوئ، د جبر یا مفلسۍ؟ والا واقعا د احساس د خوشحالۍ کوو، د خوشحالۍ ترڅنګ د امیدوارۍ احساس په دې د هیلې احساس کوو چې پروردګار په ټول افغانستان باندې دغه رحم وکړي چې د هر څه په خپل کور کې د اختر په ورځ باندې خپل بچیانو ته اختریز ورکړي، که کمه وي که ډېرې وي. امین. او که هر څونه وي، مهمه ده چې په روغ صحت، په سلامتۍ او په عزت او په آبرو او په خوشحالۍ باندې خپل بچیانو سره اختر ولمنځي. دا ډېره غلط خبره ده، متاسفانه چې موږ اوس له دغه لوی ناورین سره لاس او ګرېوان یو چې که فکر ورته وکړو شاید په خپل محدوده د څلورو دیوالو کې یو احساس د خوشحالۍ ولرو، خوشحالۍ احساس شتون ولري. همداسې ده. اما د دې نه ورهاخوا ته زما د ګاونډي او زما د څنګه بل طرف ته زما د وطن، زما د هیوادوالو، زما د خلکو وضعیت ته چې ورګیر شم، بیا نو خامخا د مایوسۍ احساس کېږي که چېرته سړی خپل دروازه بیرون راوځي د سهار او د اختر په اوله باندې وګوري چې ماشومان کالي نه لري، د خلکو اولادونه یوه مړۍ ډوډۍ پسې وتلي. دا ډېره سخته تمامي. واقعا که یو څوک احساس ولري واقعا ډېره سخته ده. یقینا. راځئ چې لږ دغه فضا هم بدله شي، په زړه پورو پوښتنو ته به راشو. که اجازه مو وي لومړی برخه شخصي پوښتنې چې وي هغه پای ته ورسېدې. که تاسو نه څوک هیله وکړي یا تصمیم ونیسئ چې یوه زمزمه وکړئ، د چا سندره به انتخابوئ؟ زما په سندرو کې اکثر سندرې مې خوښېږي، خو په ټوله کې د مرحوم عبدالله مقری خدای د غرق رحمت آمین څه وخت مخکې په حق ورسېده. بله سندرې مې اکثر ډېر خوښېږي. د سردار علي ټکر سندرې چې د حمزه بابا شعرونه یې زیات ویلي دي هغه مې ډېر خوښېږي. او دې ته ورته نور مې هم هنرمندانو سندرې خوښېږي، خو افغاني هنرمندان مې په مجموع کې سندرې ډېرې خوښېږي. طبعا کله چې په موټر کې یوازې ورسره زمزمه کوئ هم ملتیا ورسره کوئ که نه؟ والا یو شی مې نه دي کړي چې زمزمه مې تر اوسه پورې نه ده کړې. کله کله یې هوس لرم چې په موټر کې سړی کښېني زمزمه وکړي یا ځان ته تنها شي زمزمه وکړي، او یا هم کله چې سړی دستشوي ته ننوځي په سر باندې اوبه اچوي بیا سړی زمزمه وکړي. خو متاسفانه چې زه هېڅ دغه غږ نه لرم. یا کله چې سندره هم وغواړم زمزمه یې کومه، بیا چې د خپل غږ واورم اوس خدای مکړه عبدالله مقری خبر نشي ورکې کوي. جالبه. څو ځله مو په ژوند کې اشتباه کړې ده یا سهوه؟ انسان فکر کوم چې جامع الکمالات نه دی او پوره هم نه دی. ژوند له اشتباهاتو نه ډک دی، په دې خاطر چې موږ په داسې وطن کې ژوند کوو چې سراسر د ژوند د ستونزو او کړاوونو سره به لاس او ګرېوان ومخ. همداسې ده. اساسي خبره دا ده چې اشتباهات به مو کړي وي، خو هغه د اشتباهاتو د جبران په خاطر باندې مو هم تلاش کړی. هغه به دی چې په خپل وخت کې به مو زده کړو نه ځان اخواته او دخواته کړی وي، مطالعه به مو نه وي کړې د کتابونو، یعنې اسلامي مقدسات ته به هغه څنګه چې د محمد صلی لارښوونه ده هغسې به مو توجه نه وي کړې، لمونځ به رانه قضا شوی وي. دا یعنې ګناهونه او اشتباهات په ژوند کې شته دی. یو شی دم پېښ شوي چې خامخا کوم ورځ به په کور کې مو جنجال او غالمغال کړی وي، څوک به رانه خفه شوي وي، خو د جبران دپاره یې تر یوه ساعت نور نه دی تېر شوی چې ما داسې نه وي جبران کړي. دا مې په ژوند کې د ځان دپاره یو بیخي یو سرنخ ګرځولی چون هر انسان خالی د اشتباه نه دی. که مې اشتباه هم کړي وي بیا ته مې جبران کړی ده. ډېر ښه. واده کول یوه خطا یا سهوه بولئ که یو فرض او ضرورت؟ د فرضو ترڅنګ یو اشد ضرورت چې د انسان ایمان تکمیلوي او د ایمان د تکمیلېدو ترڅنګ د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان د وطن کې ډېرېدل او هغوی سالمه روزنه د هغوی په ښه شکل باندې ټولنې ته وړاندې کول، دغه یو اصل دی او دې اصل ته باید هر انسان توجه وکړي. څه فکر کوئ ځینې کسان ولې وایي چې واده مه کوه، موږ چې وکړو څه مو وکړه چې ته یې وکړي؟ نه، دا ډېره غلط خبره ده. موږ ډېر څه کړي. زه کله چې کور ته ځم او خپلو بچیان مې زما مخې ته راځي، اولادونه مې مخې ته راځي، هر یو د ما سره په غېږو باندې سړي مشي کوي او کله چې زما لاس مچو کوي، زما احترام کوي، زما درناوی کوي، د ما سترګې پرې باندې بنا کېږي. ډېر عالي. او واقعا زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او هر څه هغه مشکل ستونزه خدای مکړه که په بیرون کې ولرم،
کله چې خپلو بچو ته وګورم، خپلو اولادو ته وګورم، هغه زما د یاده وځي او دا د ما دپاره ډېر سخت د خوشحالۍ یو احساس دی. دا ښکلی پیغام و، ډېره مننه چې ښکلی پیغام مو پکې راونغاړلو. خپلې مېرمنې ته مو څو ځله دروغ ویلی دي؟ دا به راته وایې نو. ډېر مې ویلي دي. ډېر مو ویلی دي. اکثره په کومو مواردو کې؟ نه غواړم چې درواغ ووایم په دې خاطر چې که زه وایم چې نه مې دي ویلي دا ډېره غلط خبر ده او دا ډېر درواغ خبر ده. د دروغو دپاره بعضې دلایل شتون لري. بعضې موارده کې ما دروغ ورته ویلي مېرمنې ته مې، کورنۍ ته مې، چې د دوی تشویش نه شي، دا شاید زه ستونزه ولرم. په بعضې مواردو کې ما دروغ ورته ویلي وي چې تاسو تشویش مه کوئ، زه پیسې لرم، شاید مو پیسې نه درلودلی یا امکانات مې نه درلودلی یو کار دپاره. په بعضې مواردو کې مې دروغ داسې ویلي وي چې زه د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم، یا به ماته کومې محصلې زنګ ویلی وي، یا به کومې نجلۍ زنګ راته ویلی وي، یا ما ورته ویلی وي، یا به ګیر شوی وم هغه ته مې ویلي وي چې احمد محمود زنګ راغلی دا خبره وه. نو پیښېږي داسې تناسب او بالا نورې خبرې تر څنګ شته. صحیح. ما زه لږ شوق یم، کېدای شي دروغ مې ډېر ویلي وي. هیله ده چې دا خپرونه څوک ونه اوري، خصوصا ورېنداره چې در باندې په قهر نشي. اتن مو زده دی شهباز صاحب؟ اتن مې د خپلو ورونو په ودونو کې کړی. د نغمې سندرو ته که نورو هنرمندانو؟ ما اکثر عبدالله مقرای پکېږي د هغو سندرو ته مې اتن هم کړی دی. ولې وایي چې د ډول غږ له لرې ښه دی یا ښایسته دی؟ والله هم د نږدې ښایسته دی، هم د لرې ښایسته دی. بیا چې چا اتن زده وي بیا نو چې ډول ورته ووایي خامخا به ولي ورته ښوروي. که په ژویو کې حیواناتو کې یوې کولی شئ خبرې وکړي، ستاسو له نظره تر ټولو بې ادبه به یې کوم یو وایي؟ تر ټولو بې ادبه خبرې کولی شوی سپی به وایي. مونږ یو سپی درلوده، د دې د لاسه نیم د شپې خوب درلوده، نیم د ورځې خوب درلوده. نو په دې خاطر زه د هغو نه ډېر ناراضه وم. او وروستی برخه چالشي یا چلنجي پوښتنې، تر ډېره د نورې پوښتنې هم چلنجي وي خو بریالي شوی ماشاءالله. خدای دې خیر کړي. امین. چلنجي پوښتنو کې لومړی پوښتنه دا ده چې د کور په کارونو کې اشپزي مو ډېره خوښېږي چې وایي کوئ که د کالیو مینځل؟ په کور کې مې معمولا اشپزي کړې. جمعګي خپلې مېرمنې سره زه اشپزي کوم. اکثر موارد چې کور کې وم د جمعې ورځ کته خپله پخوم. پخوا خو مې دا کارونه ډېر کول. پخوا یعنې وزګار به وم، فرصت به مې ودرلوده، ډېر به نه وم بوخت. نو معمولا جمعګي ما خپله کتخ پخوه، د غرمې کتخ به ما پخو، یا مې سهار چای دپاره هګۍ یو چای داسې شی خپله جوړول تر څو به چې د نور آماده کېدل ما به هر څه آماده کړي وو. ډېر ښه. لامبو یا اوبازي مو زده ده؟ اوبازي مې نه ده زده. که زده مو وای او د یو ډنډ یا سیند تر غاړې مو ځای وای، هلته ناست وای او وینئ چې یوه میرمن او یو نارینه د غرقېدو یا ډوبېدو په حال کې دي، کوم یو ته مو نجات ورکوه؟ که اوبازي مې زده وای، یاره که درواغ درته نه ویم، اول به مې د میرمنې ته نجات ورکوه، بیا به مې نارینه بیچاره. نارینه د نارینه و حق تل تر پښو لاندې دی. نه خو هغه څه وي چې د بشر دوستۍ د لحاظ هم نارینه د فیزیک له لحاظ هم قوي وي که نه، توانایي د دې لري چې یو څه تحمل ولري. مېرمنې بیا هغه مره تحمل نه لري، هغې ته باید هر څه عاجله رسېدګي وي. یوه ټوکه را په یاد شوه شهباز صاحب، وایي یو څوک د ډوبېدو په حال کې و، نو په انګلیسي ویل هیلپ هیلپ هیلپ. څوک یې در تر څنګ تېر شوی دی، وایي چې خدای دې ووهه، د انګلیسي په ځای به د لامبو زده کړې وای. همداسې. د بغداد 40 غله څو کسان وو؟ د بغداد 40 غله څو کسان وو؟ هماغه 40 وو که. صحیح. ما اوس ویل چې هغه د پیر بغدادي قصه دې راته وکړه. پیر بغدادي یو ناول دی چې د غازي شاه امان الله خان په اړه باندې لیکلی دی. بله، او لیکوال هم متاسفانه وفات شو. خدای دې وبخي. خپل خاطرات چې په زړه کې نو ما ولخی حتما د هغې په اړه رانه پوښتنه وکړه. هغه بغدادي پیر او دغه 40 غله دواړه یو شی دي که نه؟ واقعا د دوی دواړو وظیفه یو شی، 40 غله پې ښه وو. بله پوښتنه، که ستاسو تصمیم دا وي چې په اختر کې 2 کسان په موټر ووهئ، څوک به وي؟ لومړی جورج بوش، دویم حکمت الله شهباز. نو
ځان مې ډېر باندې ګران دی تربوس ووایم تربوس. خدای د خیر کوي هغه هم چې د کابل پر سړکونو وي. ځان ول در باندې ګران دی جالبه وه. خو داسې وي چې اول سړی ځان باید وپېژني، اول ځان بیا جهان. درناوی قایل شي، احترام قایل شي، نو کېدای شي بیا هم الله وپېژني او هغه هم د هغوی په مخلوقاتو باندې ښه فکر ولري. که دا ممکنه وای چې بیرته 4 یا 5 کلنۍ ته ور وګرځئ کوم کار به مو کاوه؟ د ګاونډي د ښیښې ماتول که د خپل همزولي یا هملوبې د سر ماتول؟ یاره مونږ تاسو په داسې غریبه ټولنه کې ژوند کوو که د دغو ښیښې نه تېر شو د سر یې ور مات کړو دا به ښه وي نسبت د ښیښې ته. دا به ښه وي. ستاسو له نظره انټرنیټ مصیبت دی که ټلویزیون؟ یو به وټاکم یعنې مجبور یو. بله جبر دی نو تلویزیون. ولې؟ انټرنیټ خو یو عالم دنیا ده په دنیا کې، نو کېدای شي ته د ځان دپاره چې هر څه انتخابوې کولی شي. تلویزیون کې بعضې مشخص برنامې دي چې هغه مجبوره ناچار به تحمیلي وګوري. کېدای شي انټرنیټ کې اسلامي معلومات وګوري، فلسفي معلومات وګوري، ښه فلمونه وګوري، نور شیان وګوري، علمي څېړنې وکړي، هغه نو بیا تاسو په ذوق پورې اړه لري. همداسې ده. که د ډوډۍ خوړلې او سیالي ترسره شي او تاسو پکې ګډون وکئ، د تر ټولو بدو خوړو یا خوراکو له منځه به کوم یو انتخاب کوئ؟ 2 شیان درته وایم، د پسه غوښې او مالوچې قورمه که د نخود او ګریسو قورمه؟ یاره غوښه مې خوښه ده وروره، که د هر خط شو سره وي غوښه د افغانستان له کومې سیاسي څېرې سره ملګرتیا نه خوښېږي؟ راته ویلی شئ؟ زه به نومونه درته ووایم، یو څو نومونه، البته هم په افغانستان کې هم په نړۍ کې: کرزی، غني، جو بایدن. والله که د جو بایدن خو هېڅ چندان خوند نه راکوي. په څه دلیل ویلی شئ؟ او نو خو امریکایان معمولا د اعتبار وړ کسان نه دي، هغوی بازي ورکوي خلکو ته، فریب ورکوي، چل ورکوي، او د 40 کلونو را په دې د افغانستان د خلکو سره په چل او په فریب او په میرنګ کې روان. نو جو بایدن مو د ملګرتیا لپاره نه خوښېږي؟ نه، هغه مې نه خوښېږي، سیاست مې نه خوښېږي. د 2 لیکوالانو یا سیاستمدارانو نومونه درته اخلم، کوم یو در باندې ګران نه دی یا نه مو خوښېږي؟ لطیف پدرام او اسماعیل یون. لطیف پدرام. ولې؟ پدرام صاحب یو ضعیف سیاست ده دی چې همیشه یې د نظام د پاشلو په خاطر باندې هڅه کوي. دویمه چې د نشنالیستي د قوم په ځای وایي، د ژبې په طرف وایي، د سم په طرف باندې وایي چې ویلي وایي چې د ما خلک دی په امن وي، آرامه وي، بیا یې ستونزه نه درلوده. یون صاحب خو که وایي د طرف په طرف کار کا، خو خط یې معلوم دی، هغې خو نه وایي چې زما نظام نه دی په کار. اما پدرام صاحب بیا رالټیږي وي نه، دا دولت مې نه دی په کار، دا نظام مې نه دی په کار، او د دو دولت په دسترخوان بناست وي، د دو دولت په وکیل وي، د دولت په معاش اخلي، هم د دولت په موټر کې به ګرځي، بیا به هم د دولت د 2 هیوادونو نومونه به درته واخلم، یو اسرائیل بل پاکستان. کوم یو ته مسافر خوښېږي؟ اسرائیل ته مسافر خوښېږي، پاکستان ته نه. پاکستان ته نه خوښېږي؟ ولې ګاونډی دی؟ والا د دو ګاونډي نه موږ چندان ښه خو سره نه لرو، داسې ګاونډیتوب یې نه دی راسره کړی، او که کړی هم دی په خپله ګټه او تباهي. معمولا دوی خپله ګټه آماده دي. که ستاسو نه څوک وغواړي چې د 4 هنرمندانو نومونه درته اخلمه، ښځینه هنرمندانې، که وغواړئ واده ورسره وکئ، توبه کوم یوه به وي؟ میرمن نغمه، مژده جمالزاده، آریانا سعید او غزل سادات. د مژده جمالزاده مې ډېره خوښېدله یو وخت کې. ښه، اوس مو نه خوښېږي؟ اوس مې هم خوښېږي. دا خپرونه باید څوک وانه اوري. کور خبر نشي وروره. او کور باید خبر نشي. ډېره مننه قدرمن حکمت الله شهباز صاحب، سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد چې په ورین تندیم و 3 برخو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. کور ودان تاسو نه ډېره مننه. اوسئ. اختر د ټولو لپاره بختور او د سولې او د باعزته ژوند اختر غواړو. تاسو ته هم ښه ژوند غواړو او د ښه اختر هیله درته لرو. الله مو مل شه. درنگ ایستگاه گفتگو. شما شنونده 100.2 آریانا نیوز FM هستین. باز حمید است و بسیار خوشحال هستم که یکی از همکارای عزیز خودم
در برنامه با خود دارم بانو زهرا صدیقی، گوینده خبر تلویزیون آریانا نیوز. زهرا صدیقی را خوش آمدید میگم. تشکر وسیل، سپاس از این که مرا دعوت کردین در برنامه زیبایتان. عیدتان مبارک. عید شنونده های عزیز هم مبارک باشه. فراموشم شده بود که عید است. عید است. بله. بسیار تشکر از شما. مهمانای متفاوت داشتیم، هم از سیاسیون و هم از همکارا. با زهرا صدیقی در رابطه به زندگی صحبت نکرده بودیم یا حداقل این گونه برنامه نداشتیم. اگر موافق باشین سوالا را شروع کنم. بفرمایید. زیر تاثیر خود نمیرین ان شاء الله. ببینم سوالایتان ای قسم خطرناک گفتی وسیل. تا حد خطرناک است ولی قابل حل است. مشکل نیست. با هم میبینیم. چیزی که در دیگ است میگه در کاسه میبره. بله. اول اگه کمی در مورد خود بگوین. ما از پانزه علوم اجتماعی دانشگاه کابل فارغ شدیم. رشته که ما خواندیم 2 سال پیش. 2 سال پیش. و رشته که خواندین؟ رشته که خواندیم تاریخ است، چون امی رشته را دوست داشتم. بسیار و هم مورد پسند خودم بود و در یک خانواده متدین کلان شدیم و بزرگ شدیم در کابل. پدر جانم هستن، برادرم، خواهرایم زندگی میکنیم. دوست نزدیکتان کی است؟ مشخص گفته میتونین؟ خارخوانده هایتان هدف از همکار خارخوانده؟ بعضی ها وسیل شکایت دارن اسمه که تو دوست خارخوانده زیاد داری، با هم صمیمیت می داشته باشیم، با هم دوستی می داشته باشیم، اما بعضی ها مشخص می باشه دوست دادم. ما در دفتر مینا خیری نزدیکترین دوستم بود. روحشان شد. همیشه یک جای بودیم، خداوند مغفرتشان کنه. آمین. و بهانه محمدی دوستم است و همچنان همکارم فرهناز فریبرز. با اینا بیشتر در دفتر یک جای می باشیم، برنامه ما یک جای تا جای می باشه و هم صحبت می باشیم. اینا دوستایم هستن. کسایی که در این نام ها نبودن اونا آزرده نشن، چون سوال همه قسم بود. برای انتخاب کردن دوست کدام ویژگی ها را در نظر میگیرین بیشتر؟ شمپات انتخاب میکنین یا بعضی اصول دارین؟ بله وسیل، من زیاد در انتخاب کردن دوست حساس هستم. انتخاب دوست در زندگی بسیار مهمه باشه، نه تنها به دختر خانم ها، حتی به پسرها. اول میبینیم که اهدافشان در زندگی چی هست. میگه با یک دوستی که اهداف بزرگ داشته باشه تو میتونی که راه از را تعقیب کنی، او بر تو یک الگو باشه. من همیشه خصلت هایشان در نظر میگیرم، اهدافشان در نظر میگیرم، بعد از دوست خود انتخاب میکنم. بسیار عالی، پاسخ معقول. تشکر. و فلسفی. در آشپزی هم گاهی سهم میگیرین یا تنبل هستین؟ در آشپزی میکنم در خانه، اما زیاد از خود صفت نمیکنم که من زیاد لایق هستم. در خانه که می باشم، روزایی که دفتر نمی باشیم، رخصتی می باشه، همراه خواهرایم همکاری میکنم در بخش آشپزی. چی چیز خوب میسوزونین یا خوب سوختنده میتونین؟ سوال جالب. فکر کنم تخم بانجرمی را کوشش میکنم، زیاد تلاش میکنم که یعنی بسیار خوب امیره بپزم، اما امیرومیش از پیشم میسوزه. پیاز چطور؟ پیاز زیاد متوجه میباشم و سر یک چیزی که بسیار تاکید کنی باسو نخواد خراب شود. بله. خب در رابطه پلان آینده تان هم میخوایم یک سوال داشته باشم. طبیعی است که کار با رسانه را هم دوست دارین. اولی را بگین که چند سال میشه با رسانه هم کار هستین یا در رسانه کار میکنین؟ باز پلان آینده تان خود گفتین. بله، بیشتر از 4 سال شد که با خانواده آریانا کار میکنم. در بخش رادیو هستم و حال 2 سال میشه که در برنامه سیاسی و خبر هم میباشم. کار رسانه‌ای را بسیار دوست دارم. از مو دوران محصلیم دوست داشتم که اطلاع رسان باشم بر مردم، واقعیت برسانم و دوست دارم که همی کار خودم ادامه بدم. خب یک قسمت از پلانایتان. بله. در رابطه با تحصیل پلان غیر از لیسانس هم دارین؟ بله، پلان ماستری رو دارم وسیل. انشالله زمینه باید برام مساعد شه که اهدافی که در زندگی دارم یک بخشش ماستری هست که انشالله بخیر ماستری خود آغاز کنم. انشالله ما هم دعا میکنیم که به این آرزو هم برسین. سلامت باشید. در جریان اجرای برنامه خصوصا به تلویزیون گاه شده یک خبر را خوانده باشین، خنده گرفته باشیتان یا با یک کارشناس خواسته باشین صحبت کنین؟ بله، چند روز پیش وسیل با همی سوال کردین، من روبرو شدم. مهمانی که در برنامه با خود داشتم در اخیر گفتم که راه حل چی هست،
چی طرح شما پیشنهاد میکنین؟ گفت من خود طرحهای خودم مفت پیشنهاد نمیکنم. و در همین خودشان هم خنده گرفت و مرا هم و کوشش کردم چون در برنامه هستم باید خودم کنترل کنم. گفت من ایره مفت پیشنهاد نمیکنم، خب خیر است به خاطر مردم همین طرح خودم میگم که باید عملی شوه. جالب. بعد گفت طرح خود را باز گفتن که باید کدام موارد در نظر بگیریم. دوستای عزیز، ما مفت بر شما برنامه اجرا میکنیم ولی بعضی بزرگوارا مفت طرح خدا نمیگن. این هم شد. و حال چون مسئله جالب گفتین، سوالات جالب هم آغاز میکنم. در تمثیل کردن لایق هستین یا غیبت؟ یا همون غیبت که میگن و عامیانه؟ یعنی یک شب باید انتخاب کنم. یک انتخاب شوم. تمثیل خوب بلد نیستم. در غیبت کردنم بعضی وقت دخترها که یک جای میشیم شاید یکی از همین مسائلی که پیش میاد یاد کنیم. و البته غیبت گفتن نمیشه، شاید بعضی ها اگه بگن در جمع غیبت بره. تعریف بعضی وقتا تعریف هم غیبت میشه. بله، بعضی ها تعریف هم غیبت میشه. میگن دخترها در تمثیل لایق هستن به خاطر که میتونن زود گریه کنن، زود قهر کنن. شما چطور گفتین که لایق نیستم یا تمثیل نمیتونم؟ گریه ما شاید در جمع تمثیل نباشه، حقیقی میباشه. خب خداوند همیشه شما را شاد و متبسم داشته باشه. با هم همکارانه. گریه از همه شما دور باشه، گریه های بیجا. وقتی که زیاد گریستی ملت. بله. 40 سال میشه، 42 سال. چرا شیر سلطان جنگل میگن؟ در این سوال دو موضوع را میخوام یادآوری کنم. کدام؟ یکی شیر قوی ترین حیوان در جنگل می باشد. درست. و یک قسمت هم میگن که اعتماد به نفسشان بسیار بالا هست. شاید به همین دلیل باشه. سلطانه که وزیر و معین نداره. کابینام نداره. هیچ کدام شد مستقل است. چرا میگن دنیا را که او بگیره مرغابی را تابند پایش است؟ خب وسیل بعضی ها میبینیم که دمی مسائل سیاسی هم زیادتر تقویم میکنن. سیاسیون میگن که بیشتر اینا از منافع ملی کرده به منافع شخصی خود فکر میکنن. شاید همین مطل هم بر بگرده به همین موضوع. یعنی میگه دنیا را هر قدر اگر افغانستان ناامنی هم باشه وضعیت، بیشتر سر منافع شخصی خود فکر میکنن، سر قدرت فکر میکنن. آفرین به شما، به اونانه که به منافع خود فکر میکنن. فرق بین فرما و قرمه چی است؟ فرما و قرمه پیش ازی که بیم در برنامه شما را گفتم که سوالاتتون چقدر مشکل خواهد بود. فرما و قرمه، بله قرمه خب غذا است، دوستم دارم قرمه را. و فرما هم بیشتر فرما هایی که از دوایر دولتی که از فرما ها استفاده میکنیم. یک تفاوت دیگه فراموشتان شد. تفاوت زیاد ندارن، صرف در یک نقطه هست. بله آفرین. تشکر میکنم. خوب تال دی بخشا کامیاب بودین. بله ماشاءالله دی کامیاب بودین، اما خدا نگران است از بخشای بعدیش. سوالای چالشی که آخرین بخش است اونجا موفق شوین. یک سوال دیگه هم از سوالای جالب مانده. گاه برای کس واسطه شدین؟ واسطه بجای برای خارخوانده یا برای دوستا و خیشا؟ خب من به قضیهش قصه نمیکنم واسه. یک پند بود بسیار بزرگ بر مدمی زمینه شده که ما واسطه شدیم با یک نفر که شاید من خوبی های هر دو طرف دیده بودم، اما بعداً به خودم ضرر رساند. به همین دلیل و بیشتر بعد از این تصمیم گرفتم که هیچگاه واسطه کس نباشم، چون انسان ها متفاوت هستند، نمیتونیم که درست درکشان کنیم. به همین دلیل. بسیار عالی. صدای موسیقی و انسان شناختن هم مشکل است. صدای موسیقی می آمد. برنامه ما را ایدیتر ساختین. تشکر از شما ولی مزاحمت کردن. بسیار تشکر از حوصله شما زهرا صدیقی که دو بخش بسیار خوب و موفقانه پیش بردین و سوالاتی که من داشتم به او پاسخ گفتین. حال سوالای چالشی، نسوار چرس همه ما میشناسیم، متاسفانه در جامعه ما وجود داره. از نسوار چرس نام کدامش زیاد خوشتان می اگر یکش انتخاب کنین؟ یعنی انتخاب حتمی است. انتخاب حتمی است. خب از هر دوش خوشم نمیایه. از نسوار کدام چرس خوب است. چی خوبی داره؟ خوبی هر دوش نداره، چون برای من یک گزینه ماندین آلما حال دنکته آمدم. خب اگر قاضی شوین حکم اعدام کدام همکار ما را صادر میکنین؟ خدا نکنه. دو نام برتان میگم.
خوب است، خیلی گزینه داره. بله، یکی صمیم رحمانی همکار بخش تکنیک ما و دیگر فاطمه. بخیر حیران ماندیم چی بگویم وسیله، یعنی باید ما یکش انتخاب کنیم. یکش باید حکم صادر کنین. حکم صادر شود. بسیار برای مشکل است. صمیم رحمانی و فاطمه. دیگه گزینه نداره. صمیم رحمانی بیشتر از 3 سال میشه که مشناسم. همکارم بوده، حتی در رادیو یک جای برنامه داشتیم. درست. در بخش تکنیک همراه ما همکار بوده، برنامه‌های ما بخش تکنیک پیش می‌برده. و فاطمه را بسیار مدت کم میشه، شاید 5 ماه یا 6 ماه فاطمه را بشناسم و شاید بیشتر نفهمم به طرف صمیم باشه. خب فاطمه جان رایی، بله. این برنامه را لطفاً فاطمه نشنوه. چی میگن آمده را رد نه سوالات معمی رقم است که شما پاسخ گفتین. حالا این در بین همکارام دیگه ذره جنجال میشه. خدا خیر مرا پیش کنه. خدا خیر مرا پیش کنه که من باید پاسخ بدم. بله، از شما سخت‌تر و از من هم، چون ما این سوالا رو ترتیب کردیم از بین یا میان وسایل آرایشی کدامشان خوشتان میاد؟ رنگ ناخن یا لبسرین؟ لبسرین بیشتر دوست دارم از رنگ ناخن کردم. چرا لبسرین میگن؟ خب شاید به خاطر که در لباس استفاده میشه. دلیلش نگفتیم که چرا خوشتون میاد؟ خوشم میاد. رنگ ناخن بیشتر اوقات من استفاده هم نمیکنم. لبسرین همیشه چون در برنامه هم میباشم و لبسرین بیشتر فایده هم داره در قسمت ترکیدگی لبها و لبسرین دوست دارم. بعضی وقتا که آدم گشنه میشه بخوره. لبسرین نوش جان کنه. بله. به اون خاطرم شاید بعضی ها انتخاب کنن. شاید. شما خب به اون خاطر انتخاب نکردین. من به خاطر زیبایی بیشتر انتخاب میکنم. عالی. صدای کوری بود خوشتان میاد یا اشپلاق کلینر موترا؟ یا هم یک گزینه بس انتخاب کنم. یکیش باید حتما انتخاب شود. و یکی صدای کوری بود. بله. همین گزینه انتخاب میکنم. چرا؟ بیشتر از بیرون که سر صدا می باشه در موتورهای بس یا صدای کلینر خوشایند نیست. و کلینر هم خدایار جانش که آنقدر صدا میکنه، سر صدا بیشتر دیگه از که بازو هم اشپلاق باشه. و اشپلاق طبعا خوش دختران نمیه. بله. متاسفانه کلینرها هم که اشپلاق میزنن بی جا می باشن، بی مورد. و این در جامعه افغانستان مروج است. متاسفانه. اگه قرار باشه داشتن چادری و چادرنماز یا مانتو برای مردا اجباری شوه، کدام یکی را برش انتخاب میکنین؟ فکر میکنین که مناسب حال مرداست؟ از این 3 گزینه همی چادرنماز برشن انتخاب میکنیم. بپوشین دیگه بعد از بله. چون برنامه ایدی است، از اید کمتر یاد کردیم. فقط 1-2 مورد است که این بینا هم میخوایم بپردازم. از بین میوه های دی دوست دارین کدامش بعد از قبل خود بیاندازین پنهانی؟ کلچه یا پسته؟ پسته. چرا؟ پسته را بسیار دوست دارم و کلچه مشکل هم است انتقال دادنش در دستگاه. خراب میشه. دوتا شب و خراب میشه. این دوست عزیز آسان است. همکارای عزیز متوجه باشن که پسته یا زیاد بخرن به خاطر که کلچه انتقالش مشکل است. حالا شاید که برنامه را بشنون کمتر بخرن به خاطر از اینکه از انتقال یاد کردیم. آها، امکان داره که هی کارم بکنن به خاطر که شما گفتین پسته را دوست دارم و اونا نخواهن که به این آرزویتان برسن. ما یک فکایی به یادم آمد، میگن 2 نفر زندانی بود، حکم اعدامشان صادر شد، بالاخره گفتن آخرین آرزویت چیست؟ گفت که من نمیگم. نفر دیگر گفت که تو آرزویت بگو، او هم گفت من نمیگم. خب بالاخره یکیش گفت که من میخوایم مادرم ببینم پیش از که اعدام شوم. دومی گفت که آرزوی تو چی است؟ گفت آرزوی من این است که مادر خدا نبینه. حالا ما به خاطر از اینکه پسته را گفتن مجبور پسته را کم بیارن. سوال بعدی، عید خوشتون میاد یا سال نو؟ چالشی است ولی آسان‌تر است دیگه. با مزه است. بله، عید بیشتر دوست دارم. به خاطر چی؟ به خاطر امی کلچه و پسته؟ عید به خاطر امی البته میوه خشکم هم از شامل که من دوست دارم از میوه ها و در عید مشخص مثلا چند روز در بر میگیره. 3 روز که ما عید می داشته باشیم میتونیم راحت، چون دفتر میاییم بیشتر از شاید همون 3 روز باشه. حتی روزهای اول عید ما در دفتر کار داشتیم و در خانه نبودیم امروی فامیلای خود. عید بیشتر دوست دارم. عید بیشتر دوست دارین. سوال سخت یا سوال آسان دو دیر هر کس جواب داده میتونه. سوال سختی است که از بین 2 همکار ما که پیشتر نام یکشان یاد کردین، فرهناز فریبرز و مدون غفور،
بله. که با چهره و صدایش هموطنان ما آشنا هستند، با چهره و صدای همکارای ما. و مدون جان از پشت شیشه دیده رئیس استادم است. مدون جان اگر بخواین یکی از اینا را جزا بتین کدامش خواهد بود؟ یکشان جزا بتین. قفپایی وردارین. بسیار انتخابای مشکل برام مانده. یک باید انتخاب کنین دیگه. او هم در روز عید. در روز عید جزا برشان بود. اگر محبت باشه چطور؟ اگر محبت نه دیگه، محبت زیاد میشه، از محبت خارها گل میشود. ما نمیخوایم که خارها گل شوند. میخوایم خار شوند که به پای بخلن. اما ما میخوایم محبت باشه. خب اگر ایره پاسخ نمیگین به خاطر که میگن دل نرنجه، نمیشه. یک بیت ایدی بر ما بگوین. یک بیت ایدی که عید دو آمده باشه. خب ما در آهنگا یک آهنگ از فرهاد امی گروه باران که از دوار عید خواندن. چی میگه؟ سوایی دست و کالایم نیمه دوز است. شاید همی قدر بس باشه. کافی است. ده کافی میگیریم به خاطر لحظات پایانی برنامه است دیگه. برنامه زور شما را نداره. آیسته آیسته با ختم نزدیک میشیم. بدترین عادتتان که خوشتان میایه کدام است؟ بعضی ها میگن امیر که امی عادت داری. مغرور بودن من دوست دارم. امی مغرور بودن خدا حفظ کنم. خب این عادتتان دوست دارین؟ بله. از زنای جنگره خوشتان میایه یا مردان قمارباز یا مردای قمارباز؟ زنان جنگره. چرا زنان جنگره خوشتان میایه؟ از مردان قمارباز کرده به نظرم این گزینه خوب است. ولی اما در مجموع هر دوش خوب نیستن. خب مجبور که از گزینه جنگرگی. پیامتان برای زنای نامزددار چیست؟ یکی از رواج‌هایی که در افغانستان بیشتر است وسیل، بعضی جوانان نامزد نمیشن به خاطر از مصارف گزاف و همین رواج‌هایی که در بین مردم مروج است. عیدی بردن، نوروزی بردن، که حتی جوانان به همین مشکلات نمیتونن که عروسی کنن. تصمیم عروسی را بگیرن. یعنی حتی فامیل ها هزار دو طرف مداخله میکنن در زندگی به خاطر مصارف گزاف. بیشتر کوشش کنین که مصارف پایین بیارین و یک زندگی خوشبخت داشته باشین. هم پسر قصدار نشه و هم بعد از عروسی همی خانم هم از طرف فامیل شوهر طعنه داده نشه. یک باریکی داشت که زنای نامزددار سوالتان هیچ متوجه نشدم، راستن رفتم به طرف پاسخ. سوال اینمیش باریکی داشت که زنای نامزددار. البته یعنی زن نامزددار نمیباشه. برای دختر خانمایی که نامزد هستن هدفتان بود. بله. برای زنان نامزددار چی میگین؟ زنان نامزددار امکان نداره. شما و ما همه ما میشنویم میبینیم که برق افغانستان خصوصا کابل میره و میایه. در رفت آمد از خستام نمیشه و پایه پرانها هم اگر از شما طرح نگهداری یا حفاظت از پایه ها را بخواهن چی طرح دارین برش؟ طرحی که معاون نخست ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود اگر واقعا این طرح عملی شود چی گفته بود؟ که باید در هر پایه 2 محافظ باید باشه. در صورتی که امکاناتش هست خوب است کمی عملی شود. خب او طرح تایید کردین. کسایی که میگن موافق هستن کارت سبز، مخالف کارت سرخ. ای که با اکثریت آرا تایید میشه یا نه ایره به شما واگذار میکنیم هموطنان عزیز. و آخرین سوال. بله. البته آخرین سوال نه، یک سوال دیگه هم هست. اگه قرار باشه یکی از هنرمندای خانم از آوازخوانی من نکنین که من 2 نام براتون میگم، کدامش انتخاب میکنین؟ بله. اول مژده جمالزاده، دوم خانم نغمه. یکیش دیگه نخوانه بگوین بس از زیاد خواندی یا صدایت خوشم نمیه. صدایشان از در 2 خوشم میه، اما در قسمت بس کردنشان فکر کنم که خانم نغمه بسشان است، به خاطر از اینکه بیشتر آهنگا دارن و علاقمندای خود را دارن. حال بگذاریم به مژده جمالزاده که خود نشان بده که چقدر توانایی داره در قسمت آوازخوانی. درست. اگر باز هم آخرین سوال و این سخت‌تر است، انتخاب برتان سخت است. اگر قرار باشه از بوی پای و بوی دهن عطر آماده کنن کدامش خریداری میکنین؟ بسیار یک سوال جالب مسید دیگه. من از زردوی بو بسیار تنفر دارم، حال نمیفهم بخی من کدام از این انتخاب کنم. بسیار مشکل است. دیگه گزینه نداره. فقط 2 چیز است. دیگه را خلاص کرده. از دیگه بوی ها را خلاص کرده. ویترین هم 2 تا مونده. کدام شرکت باشه؟ چطور که دلش شده؟ شرکت از بیکار مونده بوده که چی کنم بالاخره
دست زده به این کار، 2 تا عطر تولید کرده. اما من خریداری نمیکنم. خریداری نمیکنین. تشکر میکنم از شما. ایره میگذاریم، زیاد آزارتان نمیتیم. ولی شنونده نگوین که همکارتان که دختر خانم هم است زیاد آزار داده. این برنامه ما رو خواستیم تفریحی باشه تا شما کمی بخندین. خدا کنه که براتون جالب تمام شده باشه. یک بار دیگه تشکر میکنم از خودت زهرا صدیقی، همکار خوبم، گوینده خبر تلویزیون آریانا نیوز و همچنان مجری برنامه در رادیو آریانا نیوز FM. تشکر وسیل، سپاس از این که مرا دعوت کردی در برنامه زیبایتان. باز هم عید به تمام هموطنانم مبارک میگم و آرزو میکنم که یک عید پر از خوشی ها در کنار فامیلشان. درنگ ایستگاه گفتگو. درنو هیوادوالو اختر مبارک شه او په خبرونه کې را سره از ما ډیر ښه همکار، خوش اخلاق، مهربان همکار او د آریانا نیوز تلویزیون د پښتو خبرونو ویاند عبدالصبور رؤفی را سره د په خبرونه کې د دوی سره به خبرې کوو، اختریز پزړه پورې او چیلنجي. ډیر ښه راغلاست درته وایم. ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی وسیل له بلنې څخه مو او چې دا فرصت مو راته راکړ تر څو زه هم له اورېدونکو سره حداقل د تاسې خپرونې له لارې د زړه خواله ولرم او په لومړي قدم کې تاسو د اختر مبارکي وایم او همداراز درنو اورېدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. مخکې له دې چې پوښتنې پیل کړم، درنو هیوادوالو تاسو ته غواړم یوه په زړه پورې خبره وکړم. هغه دا چې عبدالصبور رؤفي زموږ هغه همکار دی چې ورسته له 2 کلونو د آریانا نیوز FM استودیوګان ته راځي. ولې لیدونکو اوریدونکو ته په ګیر کې ورکوي چې صبور رؤفي ولې چې همکارم دی له ډیرو کلونو همدلته هم دی او 2 کاله وروسته بیا استودیو ته راغی. نو دا خو کله کله پیښیږي، په عاشقۍ کې هم ګیلې وي هم جنګونه. بالکل او دا خبرې دي، خو خبره دا ده چې موږ له نیوز سره مصروف یو، په تلویزیون کې مصروف یو، تاسو په رادیو کې یوازې د لیدو کاتو ځایونه زموږ تاسې یا د ډوډۍ وخت یا د تګ و راتګ وخت. بس دغه دلیل معلوم شو. د ګیلې ځای نه دی. را به شو د خبرونې موضوع ته سره پیل به کو له شخصي پوښتنو که لږ د خپل ځان او شخصیت په اړه ووایې. وسیل صاحب پیل به له دې څخه وکړم چې صبور رؤفي نوم سره به ممکن ځینې آشنایان اوسي. اکثره انشاءالله آشنا تقریبا 1.5 لسیزه کېږي چې په رسنیو کې مې کار تر سره کړی او ډېره برخه مې د دغه عمر په آریانا ټلویزیون او آریانا نیوز چې وروسته شروع شو له دوی سره مې کار کړی. خو که د خپل د زیږېدنې د ځای په اړه درته وایم، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، په کابل کې زیږېدلی یم. تر دې وخته مې په کابل کې وخت تېر کړی دی، زده کړې مې ټولې په کابل کې کړي دي. د ژورنالیزم له ډګر څخه 2 کلن ډیپلوم لرم او بیا مې د حقوقو په برخه کې هم 4 کلنې زده کړې تر سره کړي دي او عملاً تقریبا دا 12 کاله کېږي چې له آریانا او آریانا نیوز سره مې په بیلابیلو برخو کې هم دنده مخته وړې ده او دا د همکار پاتې شوي یاستو. نور به څه وایم، دلته سپینګیري شوي یو. یاره همدغسې ده. واده مې کړی دی، فضل د خدای دی. 2 دانې کوچنۍ لورګانې لرم. نومونه د مشرې خوږه سلمان نومیږي او د کشرې هم مسکا. عمرونه یې اوږده او تل د نیکمرغه اوسي. مننه کوم. ژورنالیستان اکثره چیرې چکر ته ځي، خلک کیدای شي پرې پوه نه شي، متفاوت ځایونه دي که هماغه چې عام ولس ورځي. وسیل صاحب موږ هم د همدغې ټولنې یو برخه یو، خو کاری چاپیریال مو که چیرته فرق کوي نو د ژوند چاپیریال مو تر ډیره توپیر نه لري. همدغه سیمې دي د ګوتو په شمیر. بدبختانه چې په افغانستان کې جنگ او جګړې یعنی دغه فرصت نه راکوي تر څو لرې سیمو ته سفرونه وکړو. په خصوص هغو کسانو ته چې د رسنیو فعالین دي، په رسنیو کې کار کوي، یو څه ناسه سیرو سره آشنایي لري، هغه لري، یعنی په آزاده توګه دغه تګ راتګ نشي کېدلی. خو په لنډ ماحول کې که زو رازونو څنګه چې عام وګړي ځي نو طبعا موږ هم د همدوی په څیر باندې دغو ځایونو ته ځو. کومې سیمې مو ډېرې خوښېږي چې لاړ شئ یا تللي یې هلته؟ والا سیمې خو زما کلیوالي ژوند سره ډېر زیات مینه ده. کلیوالي ژوند مې ډېر خوښېږي، خو بیا هم په تاسف سره باید ووایم چې دغه کلیوالي ژوند خوند موږ نه اخیستل شوی دی. نن ورځې نشو کولی چې دې سیمو ته سفر وکړو. زرغونې سیمې مې ډېرې زیاته خوښېږي. د اوبو شور سره یوه ځانګړې مینه لرم. حتی په وطن کې چې په لغمان کې وم، د الینګار سیند به بهېدو، د شنه سهار کې به خاموشي خوره وه په ټولو ځایونو باندې. دا د اوبو شور او ځواک به
یو خاص نوازش دی غوږونو لپاره ورکو. یعنی هغه حالت پس ډیر خفه شوی یم. خدای دې بیا امن راولي چې بیا خپل سیمو ته لاړ شو، په داسې ځایونو کې چکرې ووهو، میلې وکړو، دوستان بوزو. بېشک. کله مو شعر هم لیکلی دی؟ معلومیږي چې شاعرانه چاپېریال مو خوښیږي. وسیل صاحب شعر مې کابل نن څخه که درته ووایم چې لیکلی مې دي 10 کاله وړاندې. څه په ذهن کې شته چې همدغه تصویر مو چې اوس ورکړو درنو هیوادوالو ته، حداقل دا پکې انځور شوی؟ دا هم پکې انځور شوی دی. که یو بیت درته ووایم داسې په ډېر مې په ذهن کې نه دي پاتې، ځکه چې کوښښ به وکړې. دغه 3-4 کاله شول چې بیخي د شعر په لاره باندې تللی نه یم. یعنې دا وضعیت داسې یو وضعیت راغلی چې هر څه یې رانه هېر کړي دي. همداسې ده. یو غزل مې لیکلی و چې په لنډو ټوکو کې درته وایم، وایي د سیند په غاړه ناست یم، یو غزل راته یادېږي، د یار کلي ته ځم، هغه کوڅې هغه محل راته یادېږي. او نور مې داسې خاص په ذهن کې نشته. کاش مې ځان سره یو څه ناصر راوړي وای. دا تصادفي زه فکر کوم ډېر خوندور دی چې اصلا زه باید اعتراف وکړم چې نه پوهېدم تاسو غزل لیکئ. دا مې تصادفي پوښتنه وکړه. تصادفي مې پوښتنه وکړله. البته که درته ووایستم چې په ډېرو ویب سایټونو کې هم زما شعرونه او غزلې خپرې شوي دي په ټولنیزو رسنیو، بالخصوص که د فیسبوک یادونه وکړم، ملګرو دوستانو هم زما په نوم باندې دا شریک کړي دي. خو بدبختانه یو څه ته باید هم اشاره وکړم چې په ځینو ځایونو کې حتی دې سره هم مخ شوی یم چې زما غزل نوم مې لرې شوی دی او بل چا په خپل نوم لیکلی دی، چې دا به یو بیل درد لري. همداسې ده. او ډېره جالبه ده چې خپل شخصیت باندې کیدای شي وشرمېږي دوی چې د بل چا له نوم نه استفاده کوي یا د بل چا شعر په خپل نوم کوي او دا استعداد نه لري. یو ادبي غلا ده چې په افغاني ټولنه کې دا بدبختانه مروجه ده. په دې هیله چې هر سړی خپله پنځونه په خپل نوم باندې خپره کړي. په اولادونو کې ډېر د نجلۍ طرفدار یې که د هلک، یعنې چې ماشوم مو هلک وي که نجلۍ؟ وسیل صاحب اوس که زه د نجلۍ یادونه وکړم چې خپله 2 لورګانې مې دي، نو دې کې داسې نه چې ځینې وایي چې والای د 2 لورګانې دي اوس طبعا د دوی طرفداري کوي. اولاد دی مور و پلار لپاره، هغه که نجلۍ وي که هلک وي. موږ خپله خویندې ورونه یو، یعنې مور و پلار لپاره هر سړی یو ځانګړی ځای لري. هغه چې مور و پلار ته ډېر احترام کوي طبعا په مور و پلار باندې هم ګران دي. نو د هلک او د نجلۍ توپیر شخصا ما لپاره نشته دی، ځکه چې د انسان په سترګه باید په ټولنه کې یو بل ته وګورو. ډېر ښه. د لومړۍ برخې نه بریالي ووتی په دې هیله چې 2 نورې برخې هم همداسې انشاءالله چې همداسې به کېږي. په زړه پورې پوښتنې دي غوښتلې مې دي چې لکه څنګه مې چې مخکې وویل، اختر غواړو چې درنو هیوادوالو ته لږ رنګین واوسي، لږه مسکا په شونډو خوره شي. د دې لپاره مې ځینې متفاوتې پوښتنې چمتو کړې دي. کله مو هڅه کړې ده د بوډۍ ټال یا شنې زرغونې چې ژیړه زرغونه هم ورته وي، د هغې لاندې تیر شئ یا تیر شوي وئ؟ په ماشومتوب کې هدف دی. ماشومتوب کې په دې اړه که درته ووایستم چې ډېرې کیسې مو اورېدلې دي، په هماغه خاطر مې ووایي لیدلوري دي هغه دي، خو تیر شوی نه یم. اما ډېرې کیسې او هغه ګنګوسې چې په دې اړه موجود دي، ځینې روایتونه دي هغه دي، دا مې ډېرې اورېدلې دي او په لیدو خو مو لیدلې دي، دې نه خو انکار نه شو کولی، خو تیر شوی نه یم. ښه تیر شوی نه. په هندي پوسټ کارتونو کې د نجونو یو وخت ډېر موډ و چې ځوانانو به ساتل. د چا پوسټ کارتونه هم کله ساتلی دي؟ یاره وسیل صاحب دغو شیانو سره تر ډیره علاقه او مینه چې زما په نظر د ولسونو او د خلکو وه، سمارټ تلیفونونو ته خلکو لاسرسی نه و، انټرنیټ لاسرسی نه و، دې شیانو ته نه و. نو دا د طالبانو د وخت یادونه که درته وکړم، په دې وخت کې ډېر زیات دغه شوق او علاقه وه. خو په هغې وخت کې چون زما څن وړوکی و، د مشر ورور یادونه مې که وکړم، هغه طبعا دې شیانو سره علاقه درلودله. که د نجونو درته ووایم د کرشمه کپور عکسونه به یې ډېر ساتل، په هلکانو کې د سنجیدت عکسونه ساتل. یعنې ما پټ به مو کتل، پټ به مو کتل څه چې په دکان کې و خیاطي مو کوله. که درته ووایم چې زه خپله خیاط هم یم، نو هم به مې اشتباه نه کړي. خو تقریبا دا 12 کاله کېږي چې رسنیو کې مې کار کړی دی، خیاطي رانه پاتې ده. خو بیا هم ښه یم پکې بلد یم. نو دکان کې به دوی ځینې ځایونو کې زړول هغه کول، نو طبعا لیدلي مو دي. کله داسې شوي دي چې یو ریپورټ یا غمجن یا د خوښۍ خبر خپور شوی یا په زړه پورې درته تمام شوی وي او نوم خندېدلې مو وي او هغه بیا لایف کې هم ښکاره شوي، یا برعکس د صحنې شاته د ریپورټ په اړه مو خندلې وي، سره همکارانو سره یا ځورولي وي که نه؟ ځینې تخنیکي همکاران شوخ دي، سړی ځوروي په ټاک بک کې. وسیل صاحب خاطرې خو د
خبريالي او بل خصوص د سټوډیو له اشتباهات او نور څه چې امیل منو سره په ژوندۍ باندې باسونه درلودلې ډیرو سره مخ شوي چې ډیرې جالب وي ډیرې غمګینې وي خو خبر خو په ټوله کې کچیرته په افغانستان کې وګورو یعنی غمګینه خبرونه دي تر ډیره ادي عزت الله ځواب یو شعر کې یادونه کیږي وای د ملک داسې ژورنالیزم د ور واخلي چې خبرونه وي د مړینو اعلانونه اوس په افغانستان کې رښتیا هم د مړو اعلانونه شوي د ژورنالیزم په ډګر کې زمونږ تاسو یو همکار وو ښاغلی یوسف یوسفي خدای دې اوسو بخښي هغه دنیا د الله رنګین کمرې په برخه کې په سټوډیو کې ناست یو دا مخامخ ناسته کمرامین وو خو معمولا دا گزارش چې شروع کېږي په یو ساوند افیکټ باندې بل د توپ ډز کېدو زما باس له میلمه سره په امنیتي مسایلو باندې و نو دغه پریویو چې موږ ته په سټوډیو کې راکړی و سپیکر اواز ډېر جګ و ما د مایک ناره کړل همکارانو ته چې د گزارش اواز له موږ سره شریک کړي چې میلمه یې واوري او په اړوند مسلې بحث وکړو دوی چې دا گزارش په لیک په همدې اول کې بس دا ډي سي توپ ورته چې ډز یې کو خدای دې وبخښي یوسفي صاحب همداسې ځان په دې سټوډیو کې واچوو ماسک ویلې چې همدلته ولګېدو نو هغه څانه راته ډېره په زړه پورې او جالبه او هېڅکله به مې هېر هم نه شي ډېره جالبه واقعا د یوسف یوسفي روح دې ښاده وي زموږ همکار و کله مو دروغ خبر هم ویلی دی چې دروغ ثابت شوی د خبریالۍ په اصولو کې خو یو هم دغه دی چې دقت سرعت او توازن باید د درې شیان ډېر په پام کې ونیسو یو ورځ مې اشتباه خبر وویلې هغه هم دا و چې تقریبا له نن څخه 8 کاله مخکې باراک اوباما د امریکا نوی ولسمشر ټاکل شوی و صرف ما ته دومره وویل شو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا پر دې بریالی شو چې بلې دورې لپاره هم د ولسمشر په توګه وټاکلی شي دا چې ما ته ویلې نو ما هم سم د واره چې خو تازه خبر دی چې باید بل څوک مخکې لاړ نه شي رایې اعلان شوللی چې زه باید دا خبره وکوم په سټوډیو کې ناست ما خبر مې ولوسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهم ځل لپاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره ولسمشر شو 15 کاله مې وویلې خبر خلاص شو یو وخت چې نیوز روم ته راغلم ملګرو راته ویل چې په امریکا کې 15 کلنې ټاکنې نه کېږي هلته چې 4 کلونو لپاره دي نو دا خبر مې هم کله نه هېرېږي چې ما دا له زړه نه وویلې چې ما ته نه وویل شوي ما وویلې نو انسان د اشتباه کېږي نو دا خبر یعنې یو کال توپیر سره ما د امریکا ټاکنې هم داسې فکر وکړو چې د افغانستان غوندې 15 کلونو لپاره دي ډېره جالبه خاطره واقعا په زړه پورې خاطرې مو را په یاد کړې چلنجي پوښتنې یا چالشي پوښتنې د دې وار راورسېدو دې کې به نقل مې وکړه یو څه به وي کوښښ کوو ځکه نن مو د خپرونه کې ډېرو ښکلیو موضوعاتو ته اشاره وکړه چې زه هم خوشحال شوم د ویاړ ځای دی چې بس د اختر ورځ ده باید خوشحاله اوسو یقینا زموږ کوم یو همکار مو نه خوښېږي په نیوز کې دا به ډېره ستونزمنه پوښتنه وي 2 نومونه درته وایم اوس خو بیخي سخته شوه ګوره یو به رانه خفه کړي حتما یو خفه کېږي یو خوشحالېږي په جنگ مو نه سره اچوو کېدای شي دوی د خپرونه وانهوري ورته وایي چې ما یې اوره یو فرشاد صالح بل بیژن آریان یو به ټاکې انتخابونه راته خورا سخت دي خو یو څه که اشاره وکړم چې بیژن آریان هغه هم دلیل لري په څه دلیل زه غواړم چې دلیل باندې پوه شم روغبړ ورسره کوو ښه د زړه له خلاصه ښه په مینې غېږه ورکوو خو یو څه چې ده موږ تاسې سکونډکه ورته وایي یو ځینې چکونډي ورته وایي دا را باندې لګوي بد عادت لري نو دې عادت لپاره یې ښه نه ده او نور مې ډېر ښه همکار دی احترام ورته لرم او په یو ځای کې مو کار کړی دی ځان دې وایستو مقصد هم ځواب دې ورکړو هم د نه حقیقت به وایو که نه موږ تاسو خو حقیقت باندې ارزښت بنا دي یقینا ډېر عالي په خیر اوسئ کوم همکار مو ښه خبرونه نه وایي یا خبري خپرونه سمه مخته نه بیایي ښه پوښتنه ده خو یو څه ته که زه باید اشاره وکړم دا 15 ګوتې چې څنګه یو شان نه دي همکاران هم دغسې دي هر انسان بېلابېل تند خبر ویلو لري استعداد لري یعنی دلته اوس نه کېږي چې موږ تاسې فرق کولی وشو ځکه چې ټول د یوې کورنۍ غړي یاستو بل هر سړی یو خاص طبیعت لري یو خاص مجاز لري یعنی د چا یادونه داسې په خاصه توګه نشم کولی چې دا خبر نشي ویلی خو یاد دې ورته په خیري
د اختر ورځ ده، بس دغه دعا به په نصیب کې زموږ همکار خدای دې وبخي فریدین امینی، دوی به یگان وخت د ورځې چې خبرونه ویلي میلمه سره به بحث و، د سکرین ته به داسې ناست و، کله تا به ویل چې دا اوس ویده دی، بیا همکارانو به هم پې ځینې وخت نیوکې کولې چې لږ ژوندی خبر وایه، لږ ستواره کښېنه. هغه به ویلې چې زما اواز بس ډډ دی، غور دی، دغه هر څه دي، خو نه نیوکې پې باندې وي چې زه به هم دغه نیوکه پې وکړم، خدای د هغه دنیا د دویم رنګینه کړي. نو بس تاسې د خبرونو یادونه وکړله، زموږ ښه همکار و، ښه اواز یې درلوده، خو بس الله دې وبخي چې اوس زموږ په ډله کې نشته دی. زموږ کوم یو همکار هم په تیر کې یا اوس ډېر پر خپلې پوهې نازېده یا نازېږي، نوم به راته وایي، نصیر فیاض او اوس یاد دې په خیر وي لطیف محمود چې د ولسمشر مرستیال ویان دی. په لنډه کې به یې ووایم ښاغلی محمود، یعنې دلیل یې څه و؟ یاره یوازینی څه چې ښاغلی محمود کې لیدل کېدل د هغه دغه کرکټر دغسې و، یعنی تر ډیره که موږ تاسو د ارواپوهانو نظریې ته هم راشو، دوی وایي چې کله علم کاملیږي نو خبرې کمیږي، دوی دغه حد ته رسېدلي وو. تاسو ډېر ټیم ورکوئ که زموږ همکاره نسرین شیرزاد؟ هغوی به ټیم ورکوي. نو هیله ده چې دوی وانهوري، په جنجال به سره اخته شو ټول، محاکمه مخکې ده، دوی ته به وایي چې دا خپرونه وانهوري، دا خپرونه مه اورئ. نه انشاءالله داسې وخت مو نه ده تېر کړی نو چې زموږ په دونه خبرو به هم خفه کېږئ. ما نو حوصله ولرئ، حوصله وکئ، نورو باندې هم نیوکې کوو. له کومې سیاسي څېرې یا څېرې سره مرکه مو خوښېږي چې مرکه ورسره وکئ؟ هیله یې لرئ؟ حامد کرزی، بنیامین نتانیاهو، ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون؟ وسیل صاحب، موږ تاسو لپاره هغه څه د ارزښت وړ مسله ده چې یو خبر موږ تاسو پرې کار کوو چې باید دا همه شموله وي، ټولو ته ارتباط ولري، د ټولو په ژوند باندې مستقیما تاثیرګذاري ولري. بهرنیو څیرو نومونه مو واخیستل، طبعا دوی خپلو هیوادونو لپاره غوره څیرې دي، خلکو لپاره تاثیرګذاره دي، خو زما لپاره زما افغان مې مهمه دی چې د دوی خبرې ټولو لپاره قابل د اهمیت دي، د ټولو په ژوند تاثیرګذاري لرلی شي. نو حامد کرزی به زه ترې انتخاب کړم، ځکه چې دې ته ملي مشر هم وایو او حقیقت نه د سترګې پټې نه کړو، په خپل وخت کې کارونه هم کړي، نیمګړتیاوې دا منو، خو کارونه یې هم کړي دي. صحیح وای، دا پوښتنه ما جوړه کړې نه ده، ما باندې په قهر راشي که ښځینه لباس واغوندئ یا وټاکئ، کوم ډول لباس مو خوښېږي؟ وسیل صاحب، د اغوستلو سره به مخالف اوسم، ځکه چې کله به هم دا کار ونه شي او نه به یې کوو، که احیانا ضرورت پېښ شي دا کار وکړئ. موږ تاسې که چېرته په افغاني ټولنې کې ګورو نو طبعا په زنانه لباسونو کې زما چې خوښېږي نو پنجابي لباس مې خوښېږي. پنجاب مې نه خوښېږي، خو دغه لباس چې نوم یې دی دا مې ډېر زیات خوښ دی، خو د الله دې داسې وخت نه راولي چې اړتیا ورته پوره شي. که تمه دا وي چې دغه څلورو څېرې چې زه اوس نومونه درته اخلم ستاسو میرمن شي، یعنی واده ورسره وغواړئ وکئ، کوم یوه به انتخاب کئ؟ څلور نومونه: لومړی آریانا سعید، دویم میرمن نغمه، دریم غزل سادات او څلورمه مژده جمال زاده. هیله ده چې ورېنداره هم د خپرونه وانهوري. نو طبعا هغه خو به یې اوري، خو له هغې سره به مې ګوره په جنګ واچوي. زه نورو لپاره به یې غوره کړم، ځان لپاره نه. نه داسې امکان نه لري. ګوره وسیل صاحب، مرکه تا سره ده. یو وخت چې واړه که نه نو میرمن نغمه خو ډېر عمر کېږي چې سندرې وایي، په دې ډګر کې پاتې شوې ده. بلې طبیعي ده. ښکلا هم دوی ته خدای ورکړې او اواز هم دوی ته خدای ورکړی و. نو همیشه چې به هم کوم کار نه کوو بیا به مور ویلې چې دغه کار وکړه، بیا به نغمې غوندې ښایسته ښځه درته کوم. عالی. نو واقعیت د خبرې چې نغمې خو هم واده کړی، ما هم واده کړی دی، خو زه به دا وایم چې هر سړي لپاره خپله میرمن نغمه ده او احترام دې ورته وکړي. دا هم ښه ځواب، غوړ ځواب و. وروستۍ پوښتنه: مهرباني، په نس موړ یې، ډوډۍ مو خوړلې ده او یو چیرې ځئ، خو تاسو پوهېږئ چې ځینې دوستان ډېر یا ملګري شله وي او دوی پښې په یوه موزه کې کښي چې دا کار به کوئ یا دا ډوډۍ به خورئ. تاسو یا کور ته بیایي یا رستورانت ته او دوه ډوله خواړه درته پیشنهاد کوي او وړاندیز کوي، د تکې کباب او پیتزا.
وسیل صاحب بیا به هم راوګرځم زما خپله په کور دننه خپل د هیواد خواړه په ټوله نړۍ کې نشم پیدا کولی او نه به هغه خوند او هغه پکې وي. دغه کباب د افغاني دود او فرهنګ یوه برخه هم بللی شو. که په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي نو ممکن د افغانستان په نوم به ثبتېږي. نو زه به ترجیح دې لپاره ورکوم کبابو ته پیزا نه به تېرېږم. ډېره مننه ګران همکار او که په رسمي توګه ووایم ښاغلی عبدالصبور رؤفي په خیر اوسئ. د آریانا نیوز ټلویزیون د پښتو خبرونو ښکلی ویاند او مهربان ویاند چې د دې خپرونې د دې برخې بلنه دې ومنله. په خیر اوسئ وسیل صاحب، له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته مو دغه فرصت راکړل تر څو هغه خپلې ناویلې حداقل د دې خپرونې له لارې له اوریدونکو سره شریکې کړم. نو یوه هیله له ټولو هیوادوالو څخه کوم هغه دا ده چې په خپلو لوڼو بچیانو باندې تعلیم وکړي. افغانستان تعلیم ته اړتیا لري. که غواړو له تیاریو څخه وژغورلی شي یوازینۍ لار قلم او کتاب دی. نو زما دا پیغام ټول ولسونو لپاره دی، په دې هیله چې عمل پرې وکړو. ډېره مننه. درنگ ایستگاه گفتگو. شما شنونده برنامه ویژه ایدی هستین و طوری که میدانین یا این برنامه را حتما بخشای دیگر شنیدین، مهمان بزرگوار ما آقای سمیر انگار فعال سیاسی هستند. آقای انگار شما را خوش آمدید میگم به برنامه ویژه ایدی ما. سلام و درود خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو شما. و علیکم السلام. فرارسیدن عید سعید اطهار و تک تک ملت غیور و مسلم افغانستان مبارک باد میگم. بسیار تشکر. انشالله که همه ما و شما عید خوش داشته باشیم. میخوایم کمی در مورد خود بگوین. سمیر انگار در یک خانواده متدین و روشنفکر در ولایت زیبای لغمان به دنیا آمده. درست. و طبعا همه ما و شما میدانیم زمانی که یک طفل در خانواده در دنیا مسئولیت آموزش پرورش اولی یا مدرسه اولی قانون خانواده میباشد. بیشک بله. همچنان ما هم آوان مسئولیت و درس‌های ابتدایی را در خانواده فرا گرفتیم و بعد از یک سلسله تحولات آمد و ما هم وارد مکتب شدیم. داشتن قانونی مکتب وارد مکتب شدیم. درست. بعد از ختم دوره مکتب همچنان رفتیم به پوهنتون و دانشگاه. خوشبختانه ما کسانی بودیم که هم در دوره سیاهی را تیر کردیم و هم بعد از او آمدیم به سوی مکتب و مکتب به اتمام رساندیم. از طریق آزمون سراسری کانکور وارد پوهنتون شدیم و خوشبختانه پوهنتون تمام کردیم دوره لیسانس خود و فعلا هم دارای لیسانس و همچنان دارای یک تخصص از خارج کشور هندوستان. بسیار عالی. مدیریت عملیاتی می‌داشتیم و همچنان محصل ماستری هستیم و بسیار خوب. ماستری هم تمام میکنیم. بسیار عالی. و در مورد مجردی یا متأهل بودنتان هم میشه بگوین؟ ایدش یک شوخی نمایم میگه از خانم ها سالش پرسان نکنین از مردا مارشش. آلی تو نگوین که حالا از ما به ای رابطه سوال نکنین که ما ماندن والا نیستیم دیگه. امروز میخواییم معلوم شود. در این حال مجرد هستیم. در کشتی شکسته سوار هستیم. یک سلسله مسئولیت های زندگی هست. انشالله تصمیم داریم که با نزدیکی ها از این حالت فارغ یابیم. چون کاروبار، زندگی، روزگار، همچنان سیاست، کارهای شخصی و دیگه یک سلسله تسلسل در زندگی هست و آدم فرصت پیدا نمیکنه. هرچند خوب است آدم باید فرصت داشته باشه. بله. اما در زمان مناسبش فرصت انشاءالله. من دعا میکنم که خداوند شما را با آرزوی دلتان برسانه. هر دوی ما را دیگه تو ایخو ناجوانی میشه. باز میگن که رفیقای نیمرا میشیم. شما هم به آرزویتان برسین و ما هم. آمین. ایدت هم شنونده های شما هم دعا کنم. بله که بخت ما باز شود. اگر قرار می بود که نامزد می بودین امسال که برنامه را هم با ما دارین، چی چیزایی را در ایدانه می بردین برای نامزد خود بیشتر؟ ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و طبعا رسم رواج های هر مناطق خود رسم و رواج های مختلف دارد و طبعا این کارا را با بزرگان ما و شما یا کسایی که بزرگای خانواده می باشند
مهارت دارن و بیشتر بلدیت دارن، بیشتر مربوط از اونا میشه این کارا. طبعا همون ایدانه هست و بله دیگری هست که میدارد به خانه جانب مقابلشان. به نظر شما چرا بعض خانواده ها نوروزی و ایدانه توقع می داشته باشن از پسر بیچاره که برشان ایدانه ببره؟ طبعا ما باز بحثا روز عید بحثم طرف سیاست میره و دفعه سیاسی میشه، ما کوشش میکنیم که آن قسم نشه. بله طبعا عید است و کشور ما و شما بعد از 4 دهه جنگ و یک سلسله مشکلات داره و طبعا ما در قرن 21 در کشور جهان سوم زندگی میکنیم. اگر واضح و آشکارتر بگوییم بله یک سلسله گپ‌های هست، یک سلسله رسم و رواج‌های هست ناپسندی هست که باید رفته ما به سوی بلوغ فکری برسیم. هدف از بلوغ فکری است که خانواده‌های ما درک کنند پسران خدا و همچنان دختران خدا. زمانی که بالای خانواده پسر یک فرهنگ کمرشکن یا یک رسم رواج کمرشکن تطبیق بکنه، پس به این بیاندیشد که امی ضربه یا امی ضرری را که متحمل میشه امی خانواده پسر که مجبور است امو خواست از اونا را برآورده کنه. پس آسیب از این به کی میرسه؟ اگر ما منطق این گپ بدانیم، این حرف این سخن بدانیم، باز ما هیچ وقت که جانب مقابله یا خانواده پسر اینقدر متضرر نمی کنیم و خطبه های بیجا یا فرهنگ ها یا عنعنات و رسم رواج بیجا است. ما از این اجتناب میکنیم. طبعا دو نفر یا دو زوج موفقی که با هم خوشحال باشن کافی است که حتی یک دسته گل ایزی ببرن یا بسیار به چیزهای ناچیزه که هست آدم میتونه خوشحال باشه. زندگی تجملات نیست، ما باید زندگی تجمل گرایی برایم و مثبت بیاندیشیم. بسیار تشکر. بخش اول موافقانه به در آمدین، موفق شدین، مبارک باشه و به سوالای جالب میپردازیم اگر اجازه شما باشه. موافق باشین؟ موافق هستیم. اجازه. سلامت باشین. طوری که شما هم یادآوری کردین و دوستا هم مستحضر هستن، عید سعید اضحی یا عید قربان به اصطلاح عام ما و شما طبیعی است که مال، گوسفند، گاو یا هر حیوان دیگه که جایز است قربانیش او را در نظر میگیرن مردم ما. اگر کبوتر یا کفتر قصاب شود به نظرتان اولین قربانیش کی خواد بود؟ اولین قربانیش شکارچی. چرا اشاره های ترافیکی 3 رنگ و سرخ بر توقف است؟ چون اشاره های ترافیکی به خاطر زبان اشاروی و فهماندن برای مردم است. رنگ سرخ بیشتر اگر ما شما متوجه باشیم رنگ سرخ اما علامه خطر هم میتونه باشه. روز دید است اگر یک شوخی نماییم رنگ عاشقی هم میتونه باشه. توجه زودتر جلب میشه. عالی. چرا بعض بزرگوارایی که موترهای شیشه سیاه داره باز از این اشاره تیر میشن خیلی؟ کشور ما کشوری هست متاسفانه کسانی که قانون جور میکنن عملی نمیکنن. اما خواهش ما عزیز که باید اول قانون بالای خود خانواده خود تطبیق کنن، بعد مردم هم خودشان تطبیق میکنن بالای خود. بله یقینا. خوشمزه ترین خوراکی یا خوراکی که بدتان میاد؟ تمام غذاها خوشم میاد. اگر طرح برای حفاظت از پایه های برق بتین چی طرح خواد بود؟ طرحتان چیست؟ طبعا مردمانی که در رأس قدرت است مسئول نگهداری پایه های برق میسازه. ولی اینا از مردم میخواین حال دی شب و روز شما حتما میشنن میگن بر ما طرح بتین. طبعا اگر آب از بالا خط نباشد پایان هیچ جا آب خط نمیشه. درست. و از این قسمت هم موافقانه پیش رفتیم بخیر. بخش پایانی که سوالای چالشی است یا سوالات چالشی، اینجا دیگه یک کم جرأت زیادتر میخواه و پاسخ قاطع. توکل به خدا. بین اسرائیل و پاکستان کدام کشور را برای سیاحت دوست دارین؟ یکی را باید انتخاب کنین. هیچ کدام میشه. ولی این بخش قسمی هست که باید یکش انتخاب شود. چون هیچگاه به این دو کشور فرصت مساعد شده سفر ننمودین و در آینده هم نخواهد نمودین و هیچ کدام میشه. اگر ایتو سوال کنم که توانش داشته باشین که یکشان از نقشه پاک کنین کدامش خواهد بود؟ همین همسایه بهتره.
چرا کمپانی های تولید نوشابه تند و تیز تولید نمیکنن؟ چون بازار ندارن. اگر برتون گفته شود یک مقام دولتی را با سیلی بزنید، از کدام کشور خواد بود؟ بسیار جالب است. مقصدی سوالا رو ما جور نکردیم که ما در جنگ نشین. طبعا کسانی که خلاف منافع ملی افغانستان حرف میزنند، سخن میزنند و در کشور ما مداخلات دارند و کشور ما را سبب این حالات کشور ما اونا سیلی نه، بلکه لازم است با اونا رفتار تندتر صورت بگیرد. درست. اگر خدای نخواسته زندانی شوین و پول هم داشته باشین و زمینه کندن دیوار هم میسر باشه، رشوت میتین یا دیوار سوراخ کرده فرار میکنین؟ روز عید است، خوب است کم دوستا و جوانا را تشویق کنیم. همیشه باید آدم از همت خود کار بگیره. همین خوب است که دیوار را بکنیم و همت خود مردانوار فرار کنیم. از مردی بحث شد. پیش از اینکه 2 سوال دیگه یا 3 سوال دیگه که باقی مانده میرم بخوایم مرور کنیم و شما پاسخ بدین. در رابطه با همت یک بیت شعر در ذهنتان است؟ همت که از همت ما بیشتر با شعر و شاعری هم گاهی علاقه دارم، اما هیچگاه نسرودیم. همیشه خواننده خوبه بودیم. اول بیت میگن بازی سوالم جواب بتیم که چرا این کار نکردیم. فکر کنم یک بیت یا یک مصرع شعر در یادم است، اما بسیار از دیدگاه ما بسیار شعر عالی است. انشاءالله شما باشه بر شما یک با هم میشنویم. بله، هدف ما هم همین بود که از شما بشنویم. لطف کنین. شاعر میگه همتم بدرقه ره کنی طاهر قد، همتم بدرقه ره کنی طاهر قد، که دراز است ره منزل و ماه نو سفره. به عالی، بسیار عالی. امیدوار هستم که از حافظه خواندم کدام اشتباهی رخ نداده باشه، شنونده های ما با بزرگواریشان ببخش. و چرا خودتان شعر نسرودین؟ دلیلش شاید این باشه که همین روزگار یا مشکلات زندگی یا همین چالش های زندگی بعض وقتا آدم نمیگذاره که بعض کارها کنه، اما نامدوم زندگی مبارزه است. انسان خواستن توانستن است. دقیقا. شاید رفته بعدها اگر فرصت زندگی مساعد شود شاید هم بنویسه. بعضی ها میگن شاعرها عاشق هستن، یعنی کسی که شعر میگه او عاشق است. یعنی کمر همت بستین برای که عاشق شوین؟ کمر همت بستین تا این که بتانیم این کشور را به یک سمت و سوی درست آن سوق دهیم و بتانیم دیگر در فضای خوب و یک فضای صلح و یک فضایی که واقعا تمام افغان ها بتانه به یک فکر آرام کاروبار روزمره زندگی خود بکنن و در یک فضای مطلوب که خواهان از وطن زندگی کنن. کمر همت بستیم، انشالله در وطن ما صلح آرامی بیاید، دیگر تمام مشکلات حل میشه. یقینا با شما موافق هستم. اگر با یکی از این چهره هایی که نامشون براتون میگم روبرو شدین یا شوین، سخت‌ترین سخن و گپی که برشان میگین چی خواد بود؟ الف اشرف غنی، ب حامد کرزی. فکر کنم با هر دو چهره مواجه شدیم و در چندین جاها دیدیم و ملاقات داشتیم. صحیح. اگر فرصت مساعد باشه در روزهای نزدیک باز ببینیم. فقط یک حرف برشان میگم. کدام است؟ میگم واقعا در قبال وطن خود باید صادق باشه. درست. هم یک جمله فقط یک جمله. در قبال وطن خود صادق باشه. آخرین سوال یک کم جنجال برانگیز است. اگر قرار باشه یکی از این 4 نفر خانمتان باشه، کدام یکی را انتخاب میکنین؟ من 4 نفر میگم، البته با زور صلاح یا تهدید صلاح شما را وادار کنه که با یکی باید ازدواج کنین. 1 آریانا سعید، 2 خانم نغمه، 3 غزل سادات و 4 مژده جمالزاده. فکر کنم ازدواج کار زور نیست. اما فرهنگ زور و فرهنگ زورگویی و فرهنگ بسیار فرهنگای ناپسند در این کشور رایج بوده، اما فرهنگا آهسته رفته از میان ریشه‌کن میشه و ازدواج هم کار زور نیست.
از دیدگاه من میل دل انسان است. وقتی که زمانی که انسان با یک انسان دیگر از جنس مخالف خود تفاهم داشته باشه میتونه بسیار به خوبی زندگی بکنه. دیدگاه من چنینه. فکر کنین که توافق صورت گرفت کدام یکی رو انتخاب میکنین؟ آریانا سعید، خانم نغمه، غزل سادات، مژده جمالزاده. مجبور شما را قاضی یا قضاوتگر تعیین کنید و مسئله را به محکمه واگذار نمایید. این چقدر سخت شد. دقیقاً. خب ایره میگذارم ما برای روز مبادا. دقیقاً. چون نمی یک کمیسیون میسازیم که کمیسیون تصمیم بگیره. کمیسیون هم از امو کمیسیون باشه که مثل کمیسیون های سیلی کشور ما شما بود. این امو کاپی از دوره به خاطر که خوب موفق هستن همیشه. 6-7 سال بعد نتیجهش معلوم نمیشه. دقیقاً شاید بعد از خیلی کارهای صورت بگیره اما نتیجه لاینحل باشه. همونطور. آخرین سوال پاسخ میگین دیگه یا 2 سوال دیگه مونده. اگر دعای بد کنین اولین مستحق کی خواد بود؟ کسانی که منافع شخصی خود نسبت به منافع ملی کشور ترجیح میدهند و کسانی که باعث ضربه‌دری هموطنان ما میشوند و باعث بربادی و ویرانی وطن ما میشوند. اینها نه اینکه واجب دعای بد هستند بلکه واجب ازی هستند که حتی انسان های هستند که به انسان های دیگری ضرر میرسند. اینها برای جامعه سیلی ما نیاز نیست. کسی که بالای وطن خود رحم نمیکنه بالای هموطن خود رحم نمیکنه طبعا انسان بد از او که در روی کره زمین همونطور و است. دنیا نمیتونه که موجود باشه. و مستحق بدترین انسان های روی زمین همون هستن و روزانه شاید چندین میلیون نفر دعای بد نصار از اونا کنن. متاسفانه همونطور است. و آخرین مورد و مستحق ایدی کی را میدانین؟ مستحق ایدی واقعا ما بدون نظر هستم خودم. اول باید هموطنای نیازمند ما درست نیازمند به این معنا کسانی هستند که از جنگ آواره شدند، کسانی هستند که زخمی یا شهید شده است که همسرانشان یا فرزندانشان در نیروهای امنیتی و دفاعی ما و شما و آنها ندارند کسی سرپرست یا کسی که برشان حتی یک لقمه نان بیاورند. مستحق ایدی همان کسایی هست. اما روز ایده کم حرفای مستقر بزنیم و دوستار ناراحت نکنیم. اما طفلکای قندیل و مقبول مستحق ایدی هستند. کاش ما هم طفل می بودیم این حال مستحق ایدی می شدیم. ما زمانتان سپری نمودیم. راست میگین از ما گذشت. بسیار تشکر آقای سمیر انگار، فعال سیاسی که با محبت چقدر با آواز رسا و زیبا و پاسخهای مقبول برنامه کنونی را، برنامه ویژه ایدی ما را مقبول تر ساختین. تشکر، سلامت باشین. تشکر از دعوتتان. در آخر یک پیام بسیار خوب است کوتاه داشتم اگر اجازه شما بفرمایید. صاحب اجازه هستین دیگه. از تمام طرفهای درگیر در جنگ خواهش میکنم که لطفاً به منافع ملی کشورتان بیاندیشید و کوشش کنیم که یک صلح پایدار و یک صلح که در او عزت آبروی همه ما و شما هست تن بدهید و کشور را رفته قدر زخم دادیم و قدر ویرانی ساخت دادیم. کوشش کنیم که صلح نماییم و باز هم عید سعید اضحی را به تمام دوستا و کافه امت مسلمه مبارکباد میگم. عید خوب و خوشی داشته. همچنان شما. خدا نگهدارتان ایام بکام. لتاسو درنو هیوادوالو هم مننه کوم چې درنګ مو واوریده. تر راتلونکو دغسې ځانګړو خپرونو تاسو په لویه مهربان خدای سپارم. اختر مو بختور شه.